Al Doha Islamic Sound System. Rabita number 0300 5949 296. مفتی بیدا صاحب زمونږ ټایم کې به خبرې نه کوئ ملګرو ته لږ خاموش پې ما خپل ملګري تاسو ټایم کې هغه میزبانانو ته مې شور د هغوی ټایم کې مه کوئ نو لږه خبره په اصول ولیکي چلیے بسم الله الرحمن الرحیم مفتی بیدا صاحب ټرن ټول ووهو او ما ته کاغذ راکړو دا واوره ما خپله عقیده لیکلې جواب دعوه ده حالانکه جوابي دعوه جدا سیز دی عقیده جدا ده جوابي دعوه دې ته ویل کېږي ما تا ته په دعوه کې څه لیکلي د هغې ټک پټک جواب راته راکړه ما دوه خبرې لیکلې وې تا یوې خبرې جواب نه دی راکړی ما وی د روح او جسد دواړو د عذاب او ثواب د سوال جواب د حیات نه منکر دي نو په دې درې شقو کې چې کم پته الزام د هغې جواب وکړي دا په ما الزام دی دا زه منم دویم نمبر ما خبره کړې وه اشاعت توحید په حوالې سره تا د هغې هم جواب مل عذاب القبر حق کیفیتو کې بحث ته کړو ما په څو پیرې باطل له بیا غیله نه راځي اجماع مې پیشله چې روح او جسد دواړو دپاره د سنت قول دی د اجماع مخالفت ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا او گمراهان دي جهنميان دي دویم بیا دا غینه پس دی راغی نانوتی سے بری بولا وای نانوتی سے بولا نو د نانوتی سے بری بولا خپل کتاب موجود دی خپل کتاب خلاف د بل چا کتاب راغستل پیش کول چې معنی دارد د چا د خپل تحریر په مقابله کې د بل چا تحریر پیش کول اصول دادي دا کم از کم به اصولي ده دریم و استاسو کتابونه بعض کې چوي چې مولوی صاحب زموږ په یو کتاب کې د مرګ نه انکار وخایه مو مانګه انعام درکو الحمدلله د مرګ مو قایلو د بر نه انکار نشته باقي کیفیت د مرګ غزان له تفصيلات دي دریم نمبر دی وی تعلق د نه او کتاب رچره صدیق اکبر راغزغیم زموږ د یری خو دی خو کوي وسنه طالب دی کشره کتاب کاش کړنی لوی صاحب کتاب دی راغسته وی بل چا بیا خون کړ نو د صدیق اکبر سه حیثیت ته راغلی کتاب راخلی هغه غریبان خو سار یو عقیده وایي غرمه بل ما خام بل صدیق اکبر دار دی وکابر شو ماشاءالله او تانم کشرانو کې رمړه شرم هم څه شي به کتاب راوځ کتاب او تعریفات او فلا فلا الان کې په یو کې جسد د عذاب او ثواب نه نشته او یو طرف ته زه قایل یم بل طرف ته نه پیش کول کوشش کوي چې خبره ته اجماع الامت په مقابله کې چې ته سو کم پیش کې هغه پتا باندې مردود دی واپس به دې په حواله وای مو خو تعلق نه پی نه کو ان شاء الله ورځ په اخر کې درته پیش کوم حواله چې تاسو تعلق کوم څه کې قول کړل دغه نه سم مراد ده ستاره مشران صدیق اکبر کتابونه نه خېما نه لوی صاحب دی الله مور کتابونه بیا وای ندای حق حواله راوسغو عبارت ته وسره پر وای موږ د عذاب قبر کلمه دولس پرې دی وزاتو پتل نه چې وګ نه یګدي زما په وخت کې تیارې کې هغه ته وګ نه دغه حال لګوره وخور سره ماته یګدي دا دینه پس راوسو کتاب راوسو ماته وګښه اول نمبر وای دا د مولا نور محمد صاحب کتاب خبره نقل کړي نو دا خو ما یوازې دینه تاسو ټول کتابونه در کتاب نه ملز دولس زو خو دا دویم ته وګوره دوسرا فرق وای عقیده جمیع شاتو ته اس زمین خبر میں روح کا یاد نہیں ہوتا ایتاز دو یادی قائل وای دا په مونږ الزام نه نو دا الزام شو پتا مړه شرم نه درځي بیا مخکې سوې مخکې وای کته ټیم درې پوره عبارت درته ورم دی وای مخکې وای زس امر اول قبر مې روح کا یاد فلا فلا په دې ټولو کې بیا وای ام اقا مثال پیش کړي چې عذاب او ثواب روح لر دی د جسد چې وسوځي اندوانه چې پیش کړي تاسو مولایانه پیش کړي دادي ام دغه مثال په یو صفحه کې پوره تفصيلات ګند لرلې دی وای چې پلای وسوځي پوره د کتاب عبارت لک پوره مشو دغه کې به سوال دی وای جواب دی ونه وایو دریم نمبر دغه نه روستا زرا زما خپل دلایل ته ما اجماع د امت نه ثابت کړو چې عذاب اوس خو ما ورته ویلو دا در کیفیت لري ما ته اوس کړو کداغه یو سړی د جسد د پر عذاب منی د روح د پر هغه باندې صم بکم عمي فهم لا يرجون بس دغه رضان مش په لکه جواب کوره خبري زور تم کې سو کې جسد د پر منی روح د پر د پر کیفیت عذاب شي گمراه ورته نه بیا حافظ ابن تیمیه رحم الله احادیث متواتره د رد کوي صرف درود پر صرف د جسم نو حدیث متواتره چې رد کی در کیفیت عذاب شو او ما حواله په پیش له بدل زرا زم دې نه پس دلایل ذکر کوم دلایل ډیر دي خو ما ته نور سب پیش کول ان شاء الله مختصرا ذکر کوم اول نمبر دلیل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قران مجید سوره انفال پار نمبر 10 آیت نمبر 22 ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم کاش که تو ګوریا کسان چې کله قبض کوي فرشته کافرانو روحونه یضربون وجوههم وهم مخونه د دی وادبارهم او شاګان د دی او ورته وي وذوقوا عذاب الحریق عذاب سبګون کې د ادبار وجود د روح کې جسدي شاګان یو لګانی در جسد وی قران وی روح جسد واړو د پر عذاب او ثواب د صراحت سره او دغه پر د تفسیر قرطبی زما سره سب نمبر 46 سوی دا وهل په کوم وخت عند قبض الارواح وفي القبور دا په قبرونو کې ولدا مخونه وی شاګان ورته وي تو چې د روح کې جسدي دویم نمبر دینه پس دویم دلیل وحاق بآل فرعون سوء العذاب او چاپه رسو په فرعونانو پورې بد عذاب النار یورزون
علیها غدو و عشیه اور باغی باندې سبا بیګا پیش کیږي روح او جسد دواړو د پرسوک فرعونیان ست فرعونیان د روح او جسد دواړو نه عبارت ته ان شاء الله د مولا ادریس کاندلوی صاحب نه بیا هم کې انکار کې دا مولا ادریس کاندلوی صاحب د باره کې سوئی د دې لاندې په صفحه نمبر 160 باندې معارف के لیے वही कब्र में फ़कत रूह से सवाल नहीं होता बल्कि रूह और जिस्म दोनों से होते हैं अवलन रूह जिस्म में लुटाई जाती है और उसको एक किस्म की हयात देती के बाद सवाल किया जाता है मुतकल्लिम इलाही पगी तब बेवई कर रेजम शि बिया और सर दरूद जिस्म सर ताल्लुक दगा अज़ाब और तमिलावी दा जमा सरा कुर्तबी जिल नंबर 18 तब 365 अदिलान दे हदीस नकल कई जो सोक पेश की हुई अन्न रसूल क़ाल इन्ना अहदकुम इज़ा माता और रिज़ा अलैहि मक़ादु बिलग़दाति वला शि सोक जिस्तासु न मर्शी सबा बेगा खपल अगज़े पे पेश की सोको मय्यत चाहता वही इदा वज़अतुम मौताकुम फी क़ुबूरिहिम फ़क़ूलू बिस्मिल्लाहि वअला मिल्लति रसूल कले मणि तासु कब्रने की दगा जिस्म मुराद और नखली दगा पेश की दा जमा सरा तफसीरुल मुनीर दम दका दे अज़ाब कब्र वन मुराद अखली दा जमा सवर खो का देर दिलान दी जमा नंबर द्रेम नंबर दलील मिम्मा खतीआतिहिम उग़रिक़ू पर सबब द खतागान दी उग़रिक़ू गर्क कले सो गर्क शो रूह जसद वाला فادخلوا فار تعقیب مالو استبر فورن داخل کړل شو نارن ورتا سوق داخل شو سوق غرق شو سوق غرق شو دا سورې نو پر نمبر 29 آیت نمبر 25 او په واضح الفاظو کې ردی دلاندې لیکي په واضح دا تفسیر زما سره قرطبی له صفحه 346 هذه الايه تدل على عذاب القبر في الدنيا عذاب په دنیا کې بر قبر کې د عذاب دلیل د آیات دی وای دا زما سره دویم نمبر تفسیر دی تفسیری معارف د تفسیری منیر دیم وی عذاب الاخرت و عذاب القبر دا زما سره دریم نمبر د مفتی شفیع سے رحمہ اللہ دی وی یعنی یہ لوگ اپنی خطاؤں کو پر و شرک ویسے پانی میں غرق کی گئی تو یہ آگ میں داخل ہو گئی یہ متضاد عذاب کو ڈوبے پانی میں اور نکلے آگ میں الگ پوبو کی سوک ڈک شریو روح و جسد واڑا اور وہ تو سوک عذاب کے پور کے روح و جسد واڑا حق تعالی کی قدرت سے کیا بعید ہے اور ظاہر ہے کیا جہنم کی آگ تو مراد نہیں کیونکہ اس میں داخلے تو قیامت کی حساب کتاب کے بعد یہ برز او قرآن په سری الفاظو کې روح جسد دوړ لپاره دا غي په مقابله کې ماته شاذ اقوال پیش کړي کاش وي قرآن توحید او سنت دا توحید او سنت د قرآن په مقابله کې شاذ اقوال پیش کول دا زما سره دریم نمبر تفصیل له روح المانی دیم وی المراد عذاب القرامات فی ماء او نار او کلت السباع الکه دا درنده جسم خوري روح نه خوري او تو مثلا اصحاب ما یسوی المقبور مل دې تب د روح د حیوان په ګیړه کې به مرتد کرسي کم چې دفن کړي هغه ترسي دومره په شدت سره علماء اهل سنت د دې قایل جسم د بار عذاب او ثواب د تفصیل کوي دا زما سره تفسیر قرطبی دی فا اس لیے لائی گئی کہ ان کو غرق کے مان بات احراق نار کا عذاب دیا گیا اس صورت میں عذاب قبر کی ثبوت کی دلیل ہے دا زما سره تفسیر قرطبی جل 1 کی صفحه 266 دیم کانوا یغرقون فی جانب ويحترقون فی الماء من جانب یو طرف ته وو کی غرق شو بل طرف ته ور کی روي په وو کی سو غرق شری روح جسد واړه ال تر وستل شو دلیل نمبر 4 یثبت الله الذين الله ثابت قدم ہے کہ ثابت قدم اور کہ سنت چې مان راوړه بالقول ثابت په کلمت طیبه باندې فل حیات دنیا په ژوند او فل اخره او په آخرت کې د آخرت نه مراد ده سوال جواب اور نکیږي په قبر کې احادیث کې راغلي دي مفسرین نوٹ لیکلي اوس درته پیش کوم پارا نمبر 13 آیت نمبر 67 په قبر کې څوک دفن کیږي جسم دفن کیږي داغه نه سوال جواب کیږي دارا کې زموږ تفسیر دریم صبر جلد 5 صفحه نمبر 24 25 دوی قال ذلك في القبر دغه تبوس په قبر کې به وګ حدیث د برای ابن عازب نقل کړي دوی پرشتي ورته راځي سوال جواب نه کوي بیا فتعاد روحه في جسدي روح جسد ته واپس شفیاتی ملکان در بخاری حدیث ته مونږ انکار ونه کوي هغه نه پیش کول به پرشتي راشي په قبر کې کوي فیقولان نو مر وای ورته رب دي څوک دی او ورته دا نه وي چې پنځپیریان وای چې مړی اورېدل والا خبره شرک د زناورم ورته ربي الله زما رب الله په شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب شرک پتو لګول وای چې مړی خبرې کوي نو اوس دې سره بس کې میت ورته ان المیت ورته ربي الله زما رب او پنځپیریانو مړه د عقیدې اسلام کې د الله نه وېریږي او هم گمراه کوي دا زما سره بل تفسیر نور بیان دي د هم د تفصیل کوي د قبر د روح د جسد او عذاب سبب مراد دي سوال او جواب د قبر دا معرف القرآن تفسیر ابن کثیر دی د دې جل نمبر 2 صفحه نمبر 824 د قال عذاب القبر دین مراد عذاب القبر دی دا زما سره تفسیر منیر جل 7 صفحه 245 دا دوی مشهور قول دار مانو الصبات عند سوال القبر د دین ثابت قدیم په بل دین په سم دغه حدیث راوي چې قبر کې د سوال جواب کې دی جسد نه کی کم کې رخپو کشاره اوریدل کی دا زما سره قرطبی جل 12 صفحه 138 دا دغه مو نزلت فی عذاب القبر دا زما سره معارف د مفتی شفیع صاحب جل 5 صفحه 278 270 ډیر زبردست عبارت ته وایو را استاسو مشرانو کوم اشکالات رات کې مفتی شفیع صاحب دا عوامو د جاهلانو سوالات ګور ورته وې دې دغه مطلب د روایت د برای ابن عازب نقل کوي به در متواتر حدیث نقل بیا وای مرنے اور دفن ہونے کے بعد قبر میں انسان کا دوبارہ زندہ ہو کر قبر کې دوباره ژوند پنځ پیر او قبر کې ژوند شو
مفتی اعظم پاکستان وایي د متواتر حدیثونو ثابت دي قبر کې ژوندي کېدل. فرشتوں کے سوالات کا جوابات دینا، د سوالات جوابات دوباره ژوندي کېدل لازمي رجمان هم ثابت کړي. پھر اس امتحان میں کامیابی اور ناکامی پر عذاب کا ہونا، قرآن مجید کے ثواب یا عذاب کا ہونا. تقریباً 10 آیات میں اشارتاً اور رسول کریم سے حدیث متواتر میں بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ مذکور ہے، جس میں مسلمان کو شک و شبہ کزان ته مسلمانانو شک شبہ مه کوئ. رہے وہ امیان شبہات، اگر امیان و شبہات چې تاسو شیخ القرآن نه کوي کہ دنیا میں دیکھنے والوں کو یہ ثواب و عذاب نظر نہیں تھا. او بیا وایي چې دی وسوسه او داو کې اصول کی بات یہ کہ ایک عالم کو دوسرے عالم پر یاره په نظر ولې نه راځي. قبر به ګلاو کو به قسم دې ما ته خپل پنځپیرانو سره مخامخ بحثونه شوي، ما ته راځه قبر به ګلاو کو به ګورو. کم چې جماعت المسلمین والا سوال کې پنځپیران په خپل درسونو کوي دا مناظره به خلک اوري ان شاء الله په خپل به زمانه دې خبرې تصدیق کوي چې پنځپیران کله قرآن ته نه سیدا قسم سوالات د هندوانو پیش کوي. جی چې کله شروع کوم بیا ټایم شروع کوه ښه پرېږده علم برزخ باندې شروع کوم راو باسئ راوی باسه ګوته پکې ده پوه شو یو طرح که یو طرح ګوته پکېږده بیا تاسو رالی تاسو ته راله ګوته پکېږده. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الکریم اما بعد. مفتی صاحب محترم ما چې کله د خپل جماعت ترجمانی وکړه او ما ویل چې یو زمونږ صدیق اکبر صاحب دا کشر دی بېشکه علامه خضر حیات صاحب خو مشر دی کنه هغه پیژنې کنه پوه شوې هغه مشر دی کنه او د علامه او نو شاه صاحب رحمت الله علیه او علیهم درته وخیمه ای زما مقصد دا دی اوره په کوله غوږونو تمام اهل البدع دی اوري دا خبره چې زمنګ د مشر نه والا تر کشر اتفاق دی په دې خبره باندې چې چرته تعلق کی نفي دا تعلق کی تصرف دی او چرته کی چې اثبات ته هغه تعلق نو من الحیات والا او ته چون کې تو ماته نو من الحیات والا شی نه خې ته حیات تامو کامله والا شی ثابت کی سیبا پاتې شو دا چې ستا مشران له دا نه ورځي هغه نه ورځي هغه دا ویلي دا بیل او هغه بیل او تاسو عقیده نه ورځي هغه عقیده نه ورځي او ځان له دا نه لیکي راشه نن ته ستا د کور کتاب د ملګرو غوږ شي وردا 238 صفحه ماهنامه الخیر ملتان پاکستان بیاد مناظر اسلام وکیل اعظم مولانا محمد امین صفدر کاڑوی سے آگے کی صفحہ نمبر 238 کی لکھی حضرت کاڑوی صاحب ایک مرتبہ سائیوال تشریف لائے اور حضرت والد صاحب فرمایا حضرت والد صاحب سے فرمایا کہ میں نے حیات النبی کے موضوع پر منکرین حیات کے مائدین سے مناظرے کی ہے اور مناظروں میں ان کو شکست فاش بھی دی ہے دا رنگ شکستی لگا سنگا چی دے ہوئی اگ توبہ کو سر سندک لگا خاموش آئین زا علام زلے کا پم پیش کم ازا جاءکم لگا بیزای مخاند خرا فرام کین بیزای مخاند انہا للہ ورجون وہ کاڑوی صاحب ایک مرتبہ سائیوال تشریف لائے اور والد صاحب سے فرمایا کہ میں نے حیات النبی کے موضوع پر منکرین حیات کے مائدین سے مناظری کی ہے اور مناظروں میں ان کو شکست پاش بھی دی ہے. پھر اسی موضوع میں کافی کتب تحریرات کا بطور مطالعہ بھی کیا لیکن مجھے آپ تک منقح طور پر واضح نہیں ہوا جس طرف آپ ہے مفتی صاحب کہ ہمارے اور فریقی مخالف کے ماں بین مال نزاع کیا ہے. ستاسو مشران الخپل عقیدی آغا نزاع پتم نشتا خو لیکن دغه شانه کوبه کو سر سینده کو نزاع علامه زله کا پم پیش کوم اذا جاءکم. مفتی سے محترم په خپل ټرم کې ویل بخاری حدیث ته چې یاد روح والا مفتی سے محترم تر قیامت تا مهلت دے بخاری کی یاد روح روایتو خواہ بخاری کی بخاری شریف کی وہ یاد روح روایتوں خیتا د بخاری ٹھکے یاد کرے دے منگ دا نور حدیث انکار نہ کو نورو کی اگر بالکل منو مفتی پید الاسیم سے زما خبر آوا رہا اور مفتی طیب سے زما خبر آوا رہا کہ نورو کتابونو کی بے شک آپ اخپل زے باقی باسم پخپل زے اور مفتی صاحب دا شے وراواڑا وی گورا تاویل تی بخاری حدیث تے بخاری کیوں خوایا مونگ مانگا سکے اے لنڈی کوتل سے لے کر کراچی تک سمر انام غوالے دا ٹھول سرزمین دا سرو اور دا سپینو نوالے انام ڈخو بخاری کے بخے نور کتابوں کے بے شک منم پخپل دے جواب کو بخاری کے بخیر.
آگے جی تاسمرا یا تو نویل غب الراس والعين منگ منو اغرقوا فادخلوا اغرقوا لیکن تدا خپل مزعومه مبتدع گند والا عقیده وخایا چې توی چې قبر او دا قبر دی او دی قبر کې عذاب دی دین علاوه نشتا ما ته د فرعونانو قبر وخایا دا قبر عرفي دا راته وخایا او دا زموږ مدعا ده دغه آیتونه اغرقوا فادخلوا نار فتقیم الوصل څنګه چې مړ شو بس عذاب شروع شو ثم ماته فاقبر ذات بلم والا چې مړ شو عذاب شروع شو مرنه بعد عذاب قبر شروع شو چې هر ځای کې او جسد سوری والا حواله هم ماته ته پیش کړی دي آگے تا ماته چیلنج راکو چې ماته په دې مجلس کې وخایا چې د موت نه چا انکاری راشه مولوی صاحب هغه انعام ستا مبارک شستا شو واپس مفتی صاحب او انعامونه سکه هغه 25 लाख روپو سره وسګورو اور جی دادے جی استاسو کتاب دے خطبات خالد جلد نمبر 1 مولانا خالد محمود مفکر اسلام PhD لندن اور جی 276 صفحہ کی ذکر گئی خدائی وعدہ پورا ہوا مگر اللہ جل شانہ نے وعدہ وفات پورا کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا تو آپ کی روح مبارک اگر بدن سے نکل کر اگر جسم سے نکل کر جسم کے اندر ہی جو حصے خالی ہوتی ہے مثلا قلب و دل کے اندر پورا کا پورا گوشت نہیں پورا خون بھی نہیں اس بدن کے اندر خلا بھی تو ہے تو اگر پورے بدن سے روح کا انفصال بھی ہوا مگر وہ بدن کے اسی حصے کے اندر رہے اور قلب کی اسی حصے کے اندر رہے جس میں خلا ہے دستا عبارت دے جی کتاب نظر کو بہرحال دے وچ روحوت ہم دے روحوت ہم دے ونم دے ہوتے دستا والا کا حوالہ ورا صدر صاحب وی بدن ہوتے دے سمانا کم ځای چې خلا ده پای کې نه وته دی او کم ځای کې چې روح اثر کوي پاغې نه وته دی وګوره عبارت مخکې وګوره دا ستا یو حواله چې تا ویل ماته حواله وښایه پاتې شو راشه جی بله خبره تا د عقاید علما اسلام خبره وکړه بیا دې ویل ما درته ویل په هغې ته چپ پاتې شي خاورې دې په واړولې ملګرو ته دې په سترګو کې د شګې ور واړتولې صاحبه تا ویل چې د دې انکار کړی دی بالکل موږ اوس هم انکار کوو د اعاده تامه کامله څنګه چې ستا کتابونو کې لیکلې ده د هغې انکار دی اوس هم انکار دی برملا وایو هزارها بار وایو تا قیام قیامت وایو ماشاءالله چې څنګه اعاده ستاسو ده ستاسو اعاده څنګه ده رحمت کائنات حوالہ رو بس رحمت کائنات کی روح پدا سے انداز باندې پدی بدن کی واپس دے رحمت کائنات لکه سرنګ چې برتن کې اوبو واچول شي پیاله کې اوبو واچول شي داسې بخې 57 سفر راوړو آگے جی حواله پیش کوم مخکې دا نه تا ویلو چې عقاید علما اسلام چې کوم د انکار کړی دی بالکل د اعاده روح کامله مطلقاً موږ انکار دی پاتې شو دا چې هغه خپل تفسیر نه دا کړی والا جی عبارت 111 نمبر صفحہ دا اس کے باوجود تعلق قائل تمام بزرگ اس بات پر متفق ہے کہ تعلق ایسا نہیں تا ویل کنا جی صرف صدیق اکبر سے دا اور جی چکم کتاب نہ انکار ثابت ہے پائے ندار ثبوت یہ سب نمبر 111 دی کہ اس کے باوجود کہ تعلق کے تمام بزرگ اس بات پر متفق ہے کہ تعلق ایسا نہیں جو سنگا جس تاسو د بدعتیانو نظریہ دا داسی تعلق نشتا چی دنیاوی کی زندگی میں تا سنگا جی تاسو ای حیات دنیاویت لا برزخیت داسی تعلق نشتا بلکہ تعلق نا معلوم الکیفیت اس کی حقیقت کے سوا علام الغیوب رب اکبر کے کوئی نہیں جانتا اللہ نے سوا بل سوگا تعلق نہ پیجنی اگرچہ قرونی مشہود لا بالخیر میں اس کا کئی نشان نہیں ملتا کوئی غیر معلوم الکیفیت برزخی تعلق کا ذکر کرتا ہے تو ہم مانتے ہیں کوئی مذائقہ نہیں بار بار مات ادا پیش کر آگے جی 139 مړه خو بس خپله کوئ نو بس لګیا اوسئ ما پرېږدئ واور جی تعلق ستاسو واقع دادا صفحہ نمبر 72 رحمت کائنات دے ستاسو کتاب دے پائی کی ذکر گئی توجہ کی جی توجہ محمد بن یحییٰ ایک شخص فوت ہو گیا اس کو دفن کر دیا گیا رات کو کفن چوروں نے اس کی قبر کودی تو وہ اچانک بیٹھ گیا اور دوڑتا ہوا اگر آپ پہنچا کافی زمانہ زندہ رہا اس کی قبر
उसको हामिल कफन ही कहा जाता है, यानी वो आदमी जो अपना कफन उठा कर लिया है। इसी तरह एक आदमी की दफन के बाद जब कफन चोरों ने उसकी कब्र कूदी तो वो जिंदा होकर बाग आया, फिर काफ़ी ज़माना जिंदा रहा। उसको अल्लाह ताला ने एक बेटा भी दिया जिसका नाम मालिक था। और है जी हाँ 10 27 रावल दिन अजे अब्बल इबारत वे मनो सही शो दारा वाला देखिए दारा वाला 10 वाला बर्तन में डाली जाती है। पादिशो दाजी चितवे चिस्तासो काबिर दा विस्तासो काबिर दा मख के माज सदी उनसुरी सरा ताल्लुक वाला खबर साबित करे दा दावर जी कचरत इशात तौहीद व सुन्नत पदा से मुबहम इबारत तुनुबाने दे तौहीद व सुन्नत और दाल सुन्नत ने उजी नो याद साता जमा पटो पमा पुगा बाने टोपक की खुदुन किया उलमाए देवबंद ठोल काफिर कड़लो दावर जी दारे जी 101 नंबर सफा दा कायद उलमाए अकायद इस्लाम मौलाना इदरीस खान देहलवी रहमहुल्लाह दा खबर औरा खबर में मोमिनों काफिरों से मुनकर और नकीर का सवाल हक है। खबर से वो गड़ा मुराद नहीं जिसमें मुर्दा का जिस्म दफन किया जाता है, बल्कि आलमी बरज़ख मुराद है। दा कबर न दे बल्कि आलमी बरज़ख दे राकोशा बस दा बल किताब देवारा मारिफुल हदीस मौलाना मंजूर नोमानी से रहमतुल्लाह अलैह सफ़ा नंबर 153। बस आलमी बरज़ख यानी मरने के बाद क़ियामत तक उस दौर में अच्छी बुरे इंसानों पर जो कुछ गुजरने वाला है, जिसके बाद तफसीलात आगे आने वाला हदीसों में बयान फरमा रहे हैं। उसकी नौयत भी यही है कि वस्ती तौर पर और बराह रास्त और बरा रोह पर गुजरेगा और जिसम तबान उसमें शरीक होगा। दा इरशाद तो सुन्नत अक़ीदा दा और दारंगे आगे पे यही भी को वस्ती तौर पर अच्छा आगे जीवाले उम्मीद है कि सालमी अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुफ्ती बिदा से पिंजम टरन हुआ हो, पिंजम टरन की जवाबी दावा मातरा नकला कमचित मा मुतालबा खड़े हो ब्या मुफ्ती बिदा से लाड़ू दाजलम सिर्फ गड़बड़ वाले वो को तखलते मबस्ते कार वागस्तलो असल मुद्दा तरा नकला चिकमर दियो जमाती अकीदर आगे इमरान नकला तरोस अव्वल नंबर दे वही सदीक़ अकबर को कशर दे वही खज़िरायात खो मसल की खज़िरायात तम मशर न दे कशरानों की दे नीलवी से वो खै मशरानों की आगा नूर कम च वाक़िस तासु मशरात दी शाहबुद्दीन खाली से वगैरह वगैरह द्वेम द नीलवी से द खज़िरायात पर किताब के दा खबर निश्तरे च दरूद जसद सर ताल्लुक़ दे और पदग ताल्लुक़ बांधी जसद ताज़ाब व सवाब मिलावी की कलब इंशाअल्लाह वाला खै किताब ना द्वेम नंबर वो हज़रत कालू साहब रहमहुल्लाह नो हज़रत कालू साहब चिकले ने अब्दुल्ला शाह गुजराती तो मुनाज़रा जोड़ो सुमल अमीन कालू साहब रहमहुल्लाह कम कमल क़बातुर के मुनाज़िर इस्लाम फला फला कवाई चिंतला इश्तिहारात दर तवक़ायु वो चिकले तासु के खिलाफ सो बेतासु दागी इस्तेहज़ा शुरू कला अगर दुनिया पे जने चे वाक़ई मुनाज़िर इस्लाम हो अल्लाह दी जगह पकड़नो कबर बानी करुणा रहमतुल्लाह वरई बे दे वही ताविल च बुखारी की यादेरो वाला दा रिकॉर्डिंग में इंशाअल्लाह खलक औरी मुफ्ती बिदा से पता सो लानत लिखी रहती दरुग न कुरान दर बांध लानतुल्लाह अल काज़िबीर मां चिकला दे सवाल जवाब वाला रिवायत पेश कहो मां पे खबर के और न तपोस के च मर रब्बु का और तो चेहरा पजपिरियान पे खबर ची चे और दल अकीदे शिरक दे सना और मा नो मां वेले दे सवाल जवाब वाला रिवायत बुखारी के दे पेश को मैं इंशाअल्लाह मां दे याद रू अल्फाज के विल ची याद रू वाला रिवायत पक्का बुखारी की दे बिस्मिल्लाह के साथ वीडियो और खुद तो जमा पर नंबर के होग नहीं दे तो बस पोए बाकी बात तो को तैयारी पदी वक्त के द दिन पर सलोरम नंबर होई और ये खबर नहीं मिनका शुरू को खबर न दा कर बे इबारत चिचारा वस वही तफसील को अगा कम मयत च वस वजी गया तो खबर नसीब नशी बे मजाजी तौर बांधे खबर न अगम मुराद दे वरना तो कुरान और सुन्नत नसूस पर रिश खबर न दा खबर मुराद दे इदा वज़अतुम मौताकुम फी क़ुबूरिहिम नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मड़ी चुके खबरों की गई सरी रिवायत दे खबर न दा खबर मुराद दे अगर इशात तरीदुल खुद साख्ता तकसीमों दी जान नहीं कई देना पास ब्या अल्लाह मल खाली मामूस मा और तेल मर न इनकार व खैदे सवई मर ने इनकार अल्लाह मडल पे खाली मामूस वो अब अल्लाह जल सौ ने वादा वफात पूरा करना था अल्लाह ने वादा पूरा किया मर गया बाकी वक्य बेमा मखीम वेला चिर मर कैफियत बाकी शो नो आगा मौलाना कासिम ननूती से बरे मौला पक्का बस दरू सर काइल बखरूज दरू सर बाकी द मर्ग माना इनक़ताउ रूह यानी जसद दे दागी खुरूज रूह यानी जसद नरे लग बदजल नकार माखला आवाम पर दुख की मरा वाला दीन पस बे दे लाड़ू दरहमती कायनात वाले पेशला और दुमर दजल ने कार वागस्तो दलती लिखली थी वह अल्लामा इब्न जूज़ी ने अपनी मकबूल मशहूर तरीन किताब में लिखे दागी वाक़िया व चंद वाक़ियात नकल किए और दा अख्तर की पटी की ब्या खुआ मख की और ब्या दा वाक़ियात हम खर के आदत करामतन और दे वजन उतासु मुतज़िला कहना चाहिए युवा किदम न मुतज़िला उसरा दा खर के आदत ने इनकार द करामात तो इनकार करामतन दग से शवी द वाक़ियात नकल करी थी कदे खपला अक़ीदा कानून के रज़वाले बिस्मिल्लाह का चैलेंज देता था वो खाया उस्ताद
بشریت ته چیلنج دی ا دې نه پس بې کندې مړه شرم هم څه شی قسم دی به پتا پسې کړی وی دغه داسې یو عبارت یې راواغېستو چې وایي په سوال جواب دلته نه دی او بیا ګورې هغه د دوغله پالیسي سي زمونږ خو دا مسلک نه دی چې د دې جسد ناصاب او ثواب دی نشته سوال جواب دی بیا وایي دم لیکلی دی دا لاسې شی شو دا ګوره مولا ادریس کندوری وہی حضرات وہی قبر میں فقط روح سے سوال نہیں ہوتا بلکہ روح اور جسم دونوں سے ہوتا ہے اولاً روح جسم میں لٹائی جاتی ہے روح پر جسم کی واپس کی گی کم تو واپس کی گی چانا چی تلے ہو داغا دوارو نہ کی گی دا زمان سر داغا بل کتاب دے دقا قائد علماء سو نسی پر دی کہ وہی جاننا چاہیے قبر میں فقط روح سے سوال نہیں ہوتا بلکہ روح اور جسم دونوں سے سوال ہوتا ہے قبر میں اول جسم میں روح لٹائی جاتی ہے اور اس کو ایک خاص قسم کی حیات دی جاتی ہے اس کے بعد من کے مړه خلک شرم هم څه شي چې تاسو ته به وکي او موږ دلایل خراب والله بخیا چې وخت ځای کول تر هغه خلط ما بس نه کار اخلي نور خلک بدل پسې خان دي چې دا څنګه مناظرین راغلي ومړه ا دې نه پس تعلق مطلب بس او دا ما ته تاسو دا مراد دی دا تسکین صدور د شیخ رحم الله دی مونږ بار مناظرو کې وضاحت کړي د علماء دیوبند مسلکی ترجمه ټول ته ویلي بریلیانو ته ویلي دي پنځپیریانو ته ویلي ټول ته ویلي شیخ چې سلیکلی مینو ان ذمہ دار یو د علماء دیوبند مسلکی ترجمانو صفحه نمبر 103 باندې کې اور جمہور اس کے قائل ہے کہ روح بدن میں مکمل طور پر داخل نہیں ہوتے جس طرح کی دنیا میں تھی بلکہ روح کا بدن سے اتصال اور تعلق قائم کر دیا جاتا ہے اور بعض کی نظیر روح کا جسم پر یا اس کے اجزاء پر تو پڑتا ہے جس کو اشراق و اشراب سے تعبیر کرتے ہیں اور اس اتصال و تعلق سے ایک گناہ حیات نوم الحیات جو مردہ کو حاصل ہوتے ہیں اس سے وہ نکرین کا جواب بھی دیتا ہے اور ثواب و عذاب بھی محصور یہی مذہب جمہور اہل سنت کے اور یہی حق و منصور ہے دقه زمونږ د علماء دیوبند مسلک دی دې بار وضاحتونه ته ضروري بهرحال ما دلایل پیش کول دا څلور آیتونه ما د قرآن نه صراحتاً پیشلا چې سوال جواب عذاب ثواب دا د روح جسد دواړو لپاره دا غیر لپاره وی پلان کې د لیکلو د قرآن په مقابله کې نن تر چا کتاب ته خلاصه چې او هغه دغه مجمل مبهم عبارت هغه د مخکې روسته نه کټ کې دغه تفصیلی عبارت مخې ته دا زما سره بخاری دی حدیث نمبر 1 بخاری جلد 97 میں روایت در ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دوه قبرونو باندې تیر شو پچرتا الیین نسجین تنو تل په دې کې والا فقال انه ما لا يعذبان د دوړو تعذاب ملوي ګو ما يعذبان فی کبیر اما احدهما فكان لا يستر من البور واما الاخر فكان يمشي بالنبي صدوم رګران خبر نه جزانه بچ کړ یو د وړو بولو دارو نزان نساتو بل چغلی کولا ثم اخذ جريده رتبت بیش نسانګ راوس نبی رسول فشق نسبن دو ذکر فغرز في كل قبر واحده په هر قبر یو نار قالوا یا رسول الله فعلت صحابه ته بوس کې الله رسول ولید سوکړه قال لعله يخف عنها مال بس د دې لپاره چې سو پرې دا و چې شویني شاید الله ته عزاز وکي الکه رسول الله سم کوئی قبر نه کم قبرونه دا پنځ پیره وې دا نه دی دویم رسول الله په کم قبر کې عذاب ولو بس مکه والا قبر کې لینې سجند او پنځ پیریانو شرم وکي او پنځ پیریانو توبه وباسین الله تا دا زما سره دویم نمبر حدیث دی زید ابن مسلم جلد 386 زید ابن ثابت فرمایي قال بينما النبي صلی الله علیه وسلم في حدیث یو ځل موږ د نبی علیه الصلوۃ والسلام سره په باغ د بنی نجار کې والا بغلتن لونه ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اظهار به فقرت دا او خوتر قریب نبی علیہ السلام گزارله دغه قبرونه شپږ یو سلور قالو نبی علیہ السلام دا سوق پیژني صحابي ویل قال فمتى مات هؤلاء كلمه شویر قال اغه ورته فرمایل ما تو فی الاشراق شرک پالت کې فقال ان هذه الامه ولدا امت تبتلى في قبورها مبتلا کولش په قبرونو کې فلولا الله تدافروا کدا ير نه چې تاسو مړ دفن کول پر لدعوت الله اي يسمعكم من عذاب القبر الذي يسمعوا ما بدل الله سوال کړو چې قبر اواز تاسو ته اوریدل ور دي قبر د په دغه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم روان دي په دې کې عذاب ثواب په دې کې عذاب ګوري د دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوري کنه دا لری نه دا اوریدو به قایل شوی کدلتی نه مری دا زما سره دریم نمبر حدیث دی بخاری شریف جلد نمبر 1258 ان انس بن النبي صلی الله علیه وسلم قال العبد اذا اوذي في قبري باب امام بخاری سیک دی المیت يسمع خفق النيال مړ هغه د خپو کشار اوري د منیر شاکر غون تین کاری حدیث شروع نه کوي د بخاری دا حدیث د قران خلاف دی قران نه خلاف دی قران نه خلاف دی هغه کینن تاسو مې منکرین حدیث دی پنځپیرانو تاسو کوم د انکاری حدیث د لهر د رضان نه لري کوي امام بخاری وای مړ د خپو کشار اوري بیا روایت انس نبی سلام فرمای العبد اذا اوذي في قبري بندج کله په قبر کې خو د شو کې خو د کې جسد وتولى وذهب سبو ملګری دی واپس حتى انه ليس موقران یعنی دا خپو کشار د مړ اوري اتاو ملکان دو برشتي ورسي دا کې نه فيقولان لو ما كنت تقول به ورنه تبوسونه کې د بارګر سو او ورته دا نه چې پنځپیران به خبر شي زه نه اورم شرک په توبه ولګي ورته ربي الله زما خبر یې مور سره کوي مړ او په توبه ترشات کې بشک ذکر سره فتوا لګول مړي خبري وکړي مشرک شو اوس پته لګي امام بخاری ته بسوي او بیا سوي فيقال لا دريت ولا تري ثم يزرع بمنطقه من حديد ضربه بين اوزري بي وهي اے دا سټه وي دا سټ دروي کې جسدي بیا فيسيو سوي چغي وي اسمه ما يلي لسغ او چغي وي دا چغي روح وي کې جسد وي او څوک چې ورته نږدې پر زمکه باندې هغه اوري دومره د سری حدیث منکرین ظالمانو سلورم نمبر
دا ابن حبان د زما ان المیت بشک میت وګړه حدیث تقل کوي اذا وزي في قبر انه لا يسمع خبطني عليهم حين يقولون الک میت دغه کو شاره اوري حیات اور ثابت کو دا زما سره 5 نمبر حدیث دی ترمذی شریف جلد نمبر 102 وګړه قال رسول الله باب پیک دی باب ما جاء في عذاب القبر بیا غیلان دی وي حدیث نقل کوي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ قال اذا اقبر الميت کله چې میت په قبر کې د سوکو میت او قال اتاه ملكان سودان ازرقال بیا ورته دو پرشتي راځي یو ته منکر وي بل ته نکیر فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقوله عبد الله ورسوله اشهد ان لا اله الا الله الى اخره فيقولان قد كنا نعلم انك تقول ثم يفسخ له في قبره 70 زران في قبر ورته پراخ شي پنځ پیرانو موږ ته په نظر نه راځي څنګه پراخيږي نو حدیث کې ورته بیا مخکې الفاظ راځي ثم ينور له في ثم يقال نم فيقول دا ورته ارجو الى لزو واپس کې خپلتا چې خبر ورکم فيقول نو کلمه ورته ودشه تابن حتى يباس من مسجد ذلك وان كان منافقا قال سمي يقول فقلت لا ادري فيقول قد كنا نعلم انك تقول ذلك فيقال للارض ما شاء الله زمکه ته ویل شي چاته پسې جین کې زمکه په برایلین کې په زمکه ر پچپریانو په اس باندې فيقال للارض زمکه ته التئمي عليه راتنګ شپه د باندې فتل تیم علي راتنګ شپه فتق تل وزلو دا وخته یو بل کې نه نوزي فلا يزال فيها معذبات د قیامت پورې دا الکه دا سوق مراد به تعویلونه کې چې دا ورنه د مراد دا ان شاء الله ورځ رستر بخاری فتح الباری حواله پېښ کو دا بل حدیث زما سره مشکات شریف 125 ان البراء بن عازب وګ حدیث ته فرشتي ورته راځي سوال جواب ورنه وکي یثبت الله امدق نه دغه مراد دی قال فینادی منادی من السماء یو आवाज کې انکه اسمان نو زما بنده ته د قبر لباس ور د جنت لباس ور غوندي کړکۍ د قبر ورته کولاو کوي قبر ورته پراخ شي تر کم وخت پورې نظر قال ويعذروا في جسدي روح جسد ته واپس راشي تعلق قائم شي به ورته فرشتي راشي په لساني قبر کې کېنه فیقول د ویلا وای قبر کې وای ناسو هغه نو قبر کې وکینی د حدیث نه ثابت دي خو یو چاته خر قیادت الله ورخو نو پنځپيره هغه نه بدی جنته بلم د خیر ډېر څه پاتې دي نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد مفتی صاحب محترم تاسو مخکې ټرم کې ویل چې یو حواله پیش کړي چې پای کې دای چې د مر نه انکار دی هغه صاف حواله ما پیش کړه تاسو په هوا راخکله او هغه هوام دی وای پیر وې شنو وای وعده خدای پاک پورا کنو پورا دی ته و جسدي عنصرونه مکمل وزي کنه یو زینه وزي او بل ځکه نه وزي الګه کم یو چې پورا وزي دویمه دعوه دی اوس وکړله چې کیفیت خروج الروح چې کم دی دا معنا نه د نسقتی دی قرآن درته یم اوس قرآن ومنه دا زما مخې ته سوره انعام دی قرآن پاک دی د رب کتاب دی که منئ 93 نمبر آیت ته الله کریم فرمای ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى الي شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم لګي کلا ورزه کمی وګدو ویل باسطوا ايديهم لا سن دي ملائکه ورته وړاندې کړي سورته اخرجوا انفسكم بدن ته وباسي که روح ته وباسي اخرجوا انفسكم دا روحم را کوي دا روحم را کوي دا روح ټیم نور پورا دا روح باسو اے درب قرآن ته تاسو نه مانئ نو کیفیت دی ته کیفیت دی کدا قطعیت دی وای ښا دا قطعیت دی اخرجوا انفسکم رو باسي دا روحونه اوس د دې نه مانئ نو بس کار دی خپل له دویمه خبره دی ویلا چې رحمت کائنات والا خرق عادت ذکر کړی او تا ویلو چې اهل سنت والجماعه اشاعت التوحید و سنت د کرامات نه منکر دي او شي تا چې کم زما پرون د اشاعت ترجمانی کړي وا زه تا ته پای مبارکباد وېما اشاعت التوحید دا خبره ده چې کرامات چې اختیاري نه دي لکه څنګه چې تا بولو زموږ ترجمانی کړي دا جزاکم الله خیر سره د علماء دیوبند ترجمانی دې کړي دا جزاک الله ها بالکل بالکل اور ها استاد مشر رحمت کائنات کې قانون جوړ کړي دی رحمت کائنات په حیات دنیوي لیکل شوی دی او خرق عادت نسلم منکر ته کافر دی خو لیکن خرق عادت جوړول قانون جوړول او مسلط حیات ثابت الحیات دنیوی د دې جوابو کا نرشا آگے جیتے ہوئے کہنا
چې ما اعاده روح نه دی ویلې دا بیا به دنیا ګور ان شاء الله کلیپ هم ته جوړ کړي چې تا ویلې کنه دی ویلې دا خو په دغه باندې خبره لاړه. درېمه خبره دا ده مولوي صاحب محترم تا چې څومره احادیث ویلو دا جواب ځکه نه کوو چې ټول منو. الحمدلله ثم الحمدلله څومره احادیث تا د جسد او روح دواړه ویلو هغه موږ ټول منو. ورغه ځکه منو چې دا زما کتاب د ترجمان دی 93 صفحه کې. इस बात में ख़त्म करने से पहले ये बताओ दासी लका संग जिस्तासु पशान तावरक भी जाहिलाना के या आसी चिकम देजान पौधू के वाचे या जाहिलानी न पुएगी. हम मैयत की लाश लाश क्या है भाई भी अजाब से मुस्तस्ना नहीं समझते. दारंगी और खद्वे चिदा जसदी मिसाली दे जसदी खाकी दे मैयत के लाश सिशई तासु द मैयत लाश बल राजी बा वो रब्बला किताब हाँ जी अल जौहरुल फरीद है जी अल जौहरुल फरीदा दारा मौलाना अकबर हुसैन साहब कम चिताल बुरहानुल जलीद मौलाना अकबर हुसैन साहब पेश को ठीक शो अमक किताब दे और बाकायदा सफ़ा नंबर 93 के जसद शरीक मानते हैं जसद शरीक मानते हैं. और जी हाँ जसद उन सूर्य मिसाली ने दे वगुन कूलाओं का इलाजों का वर्षा डॉक्टर था लक्षण ब्रश पे क्यों हुआ. और जी हाँ सफ़ा नंबर 38 थे रूह और जसद उनसरी का बादल मौत बाहमी ताल्लुक़ के कैफियत दा सफ़ा नंबर 38 था. इजाला अवहाम देस्ता सो पसंद वहमियानो दो वहमुनो इजालक को पदी बाने आगे सवई और हाँ जसदी उन शुरू से निकले हुए रूह का उसके साथ एक मजहूलुल कैफियत ताल्लुक़ कायम की जाती है जिसकी वजह से खाकी जसद मखामख दरो मवाए मुफ्ती साहब दा लाना वेरेगा से खबर फिकर गवा मंगदिल रागलू ये तारा दग अज़ाब कब्र न बचकू चाह परस बदनामे और खाकी जसद आलम बरज़ की तहज़ीब व तरीम महसूस कर सकता है. पादी शुमूली से बेवरा सुमरा हदीस मुफ्ती से फाजिल हुसैन साहब आगा हदीस टोल मंग मनू मंग दगे ने जवाब को कमायतुना तवेल अगर टोल मंग मनू हो लेकिन याद साता तब बदनाम लगे बुहतान लगे पादशुदा चितवे जिस्तासु किताब की ताल्लुक निश्तन और रखा दा शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह शाह अब्दुल अजीज़ से तफसीर अजीफ़तुल अजीज़ दे और अजी दे वही ताल्लुक अरवाह बाबदन साबिका नेस्ता साबिका बदन नेस्ता मानादार चीज जिसमें मिसाली दे वगैरह दे शाह से भी ली माने दी वेली राकशा बस बल किताब दाओ गोरा जी तहकीक आनस के माने हायाती ताल्लुक रूह बदन अस्त व दर खबर असलन ताल्लुक रूह बदन नेस्त जी सर बसके बल्कि बकाए शुरू इदराक रूह बाद az मुफारकत अस बदन तमीज बहयात फरमूदंद दे सर बसवे अको शाह हवाले रखोई तदी ख्वाकी ता खुश दगा हवाले रख कब्र नहीं आगा हवाले रख ता ख्वाकी ना गदी ख्वाकी ना. और ये हाँ कब्र हकीकत में उस आलम गर्ज़ख का नाम है उस घड़ी का नाम नहीं जिसमें मुर्दे को दफन किया जाता है. मंग दी खबर के जसद उनसुरी लाज़ाब मनु ताल्लुक़ रोसर मनु हो लेकिन वरद उलमाए देवबंद किताबुना दाद फतावा कासमिया जिल नंबर 1 सफ़ा नंबर 622. और जी क्या फरमाते हो उलमाए दीन व मुफ्तियान शरीफ मतीन इस मसले के बारे में मरने के बाद कब्र में मैयत अगर नेक साले हो तो उसके पास बशीर और मुबशिर आते हैं अगर फासिक और फाजिर हो तो उसके पास मुनकर और नकीर आते हैं. सवाल ये है कि मैयत के ये सवाल जो आपके लिए बिठाते हैं और मैयत को जो कब्र में अज़ाब होता है वो कैसे होता है जब कि बदन गिल कर मिटे हो जाते हैं. कुरान और हदीस के रोशनी में जवाब अता फरमाए अल जवाब बिल्लाहि तौफीक हदीस मुबारक से साबित हुआ है कि मुर्दे को फरिश्ते कब्र में बाकायदा बिठाते हैं और बिठाने से मुराद बेदार करना और मुतनब्बी करना है. और मुर्दा को अगर मिट्टी में गिल मिल जाए तो उसको कोई दरिंदा काले या उसके अज्जा बिल्कुल मुंतशिर हो जाए तब भी कब्र में उसकी रूह और जिस्म दोनों का अजाब होता है. इसलिए कब्र से मुराद ही गड़ा नहीं माशाअल्लाह बल्कि आलमी बरज़ख है. कपदी इनकार बाने सूख काफिर कीगी नौलमाए देवबंद गुंडू विश्तल पयो गुजार बाने अल्लाह अकबर कबीरा मक्की और रखा मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह आसन अल फतावा जिल नंबर 4 वाला मुफ्ती तैयब रहमान से 252 नंबर सफ़ा. सवाल मशहूर है कि फरिश्ते मैयत को कब्र में हिसाब किताब के लिए बिठाते हैं इसलिए अल्लाह इतनी गिरी होनी चाहिए कि इसमें मैयत आसानी से बैठ कर किया सही है बैनो तुजरू अल जवाब बेस्म मुलहिम सवाब. ये मा जहालत है जिस तरह दुनिया में जोहला करते हैं मर फरिश्ते मैयत को ज़ाहिरी कब्र में नहीं
ज़ाहिरी कब्र में नहीं बल्कि आलमी मर्ज़ बरज़ख में बिठाते हैं। लहद या शक की गिराई सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि इसमें मैयत को सुन्नत के मुताबिक और मुफ्ती से दहा वाले दे कब्र की स्ता मशर वही मौलाना रशीद लुधियानवी से वही खां चिदी कब्र की न के नहीं दावर खां बल्कि आलम बरज़ख के नहीं दा वो इशात पसी न तड़ी इशात वाला ता ताल्लुक बाके साबित को आगे और कायद उलमा इस्लाम दा मौलाना अब्दुल हक हक्कानी से दे और दी की तकरीज़ात दचा दी मौलाना कासिम नानूती एक हबीबुर रहमान हज़रत रहमतुल्लाह अलैह 2 सईद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह 3 मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह 4 और मौलाना अब्दुल हक हक्कानी रहिमहुल्लाह 5 जारी 50 कंजश पंजपीरी गुजार बानी वाले और अजी सवई खत्मा लांजशवा सेबा जिस तरह की रूह जिसमें उनसुरी नहीं उसके सवाब व अज़ाब भी उनसुरी नहीं। अल्लाह अकबर नहीं है वास्ते वो नज़र नहीं आ सके। ये जवाब तहकीकी है दा जवाब तहकीकी रे वही दा उनसुरीम न दे गोरे हाँ और बेरुस्त सवई अभी हम कह चुके हैं कि गड़ा कब्र असली नहीं जिसको तुम कब्र समझते हो मुफ्ती नदीम साहब जिसको तुम कब्र समझते हो मुफ्ती नदीम साहब जिसको तुम कब्र समझते हो और तमाम अहलुल बिदा चिकम कब्र तकबर वही दा मौलाना अब्दुल हक हक्कानी उलमाई देवबंद सरखेल तर्जमान कासिम नानूती दस्खत अनवर शाह कश्मीरी दस्खत और हबीबुर रहमान मुफ्ती सेब दस्खत और दा टूल जिक्र कई दा बिदतियान द 2015 सदी और द 2022 बिदतियान दी कब्र पूरी खास कई दा कब्र आगा न दे कम कब्र चे दुई खास कई का हवाले दावाला बल्ले सीरत नबी अल्लामा शिबली नदवी और नोमानी टूल जिक्र गई उमूमन कब्र की इस्तिलाह के साथ बयान हुए लेकिन इस लफ्ज़ से कब्र से दर हकीकत मकसूद वो खाका का तौदा हालात की जो तफसीली मज़कूर है वो तौदा खाका नहीं है जिसके नीचे किसी मुर्दे के हड्डी पड़ी रहती है बल्कि वो आलम है जिसमें मनाजिर पेश आते हैं और वो अरवाह नफूस की दुनिया है। खुदा गोरा ज़दे तक काफिर नया मखां जो सिर्फ ताते दिहानी दर कुम से फतवा दे समकेंगी दा काफिर कीगी दे उलमाए देवबंद चे कमी वजह न दा इबारत वेली दी चे खल्कु शुकूक शुबहात कड़ू और पाए कि दा मसला कड़े वा चे तासो दी कब्र पूरे खास थे कम चे दी कब्र की सनखकारी दाखकारी अखकारी दास्ता गलत फहमी दा चे इशात वाला वेदा हिंदुस्तान की इंदवान वही अवागी तस्ताकी दा वर्निस दे दा नूर हवाली इश्ता की बस ते दवा हवाली का बदी मनी डेर शे दे राका उस्ताद लोग की जमंग जसदी शरीक गणु कने गणु राका उस दावरा मक्के में दुआ वाली दर खड़ी दादरी महवाला औरा अजाब और लज़त दरो हो जसद द्वारो द पारा दे जसद न मुराद जसदी मिसाली दाउन दाल सुन्नत अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह न बेस्ताटर पे जमाटर में तो मुद्दई नो से मुद्दाले मुजबू कर ताल्लुक का मतलब देव न दा बो हदीस पे मत लगी देखा मतलब देव ज़ात छुश बे हदीस के मत नंबर खे देना शुरू को हां मुफ्ती बिदा से शुरू कमा अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद मुफ्ती बिदा से शपक्टर नौवाला पशपक्टर अनु की जवाबी दावा मा तराना कलो इंशाअल्लाह तर आखिर वे न राखी मा अवल की वीली और आखिर पूरी बचलेगी जवाबी दावा च कम जमान दावी जवाब दो अकीदे में दर तदर लो अकीदे ने जवाबी दावा रख दोम नंबर मुफ्ती साहब तमा चिकम वेलू चल तर मर्ग ने इनकार निश्तरे द मर्ग इकरार दे वकील मौला कासिम ने उतरे मौला इनक़िताउ रूह यानी जसद चिकम द मर्ग तारीफ हो स्ता समझ ले दगर नीलवी साहब चिकम तारीफात करे दगर कुरान दे नस न मुनकिर दे पे कुफर फतवा लगावा कासिम ने उतरे मौला नमक किस्ता पर मशर लगी द्रेम नंबर खो अगर बास न खुरूज दे अगी न वतल दी इंशाल्लाह उलस बागी बे खबर को द्रेम बे मा तो वही पे करामत करी द इशाहत वाला तर्जमानी कड़ी दा नौ दग से पे मसले की जमंग सरा शियगान मलगिरी नो सब मतलब चिरा हुई तर्जमानी में वकड़ा इमाम अहले सुन्नत शेख सरफ खान सफदर से बरे मुल्ला पाकी बंद राय दे मुस्तकिल किताब लिखले तो उलमाए देवबंद इजमाई अकीदा अहले सुन्नत वल जमात अल्हम्दुलिल्लाह दहर कुफर दहर बातिल मखी तमंग वलाडियो इल्मी दलाइल के मुकाबला को इल्मी दलाइल सर अल्हम्दुलिल्लाह बेद मा तो च ब्रशवा ओबरल द गैर इखलाकी खबरी दी दा ब खलक स्तासु चेहरे मगूरी जमंग मगूरी च ब्रश जरूरत मंग तरे के तासु तरे इंशाअल्लाह हुई बे कई
بیا د دې نه پس دی وایي ما ته وایي مونږ تا د عذاب قبر د بچ کولو دپاره راغلي یو نازیبه خبر ما خو عذاب قبر ثواب قبر دواړه ویلی دی انشاءالله ورځ دا فیصله به کېږي او دا نیلوي صاحب ته شیخ صفدر صاحب رحم الله ویل انشاءالله ور به شي پته به یې ولګي پته یې لګېدلې به یې ورته هلته انشاءالله چې دا د هندوانو عقیده څه فایده ورکوي که نقصان ورکوي بیا د دې نه پس تفسیر عزیزیه والا ویشله هغې خپله هم ویل چې در قبر اصلا تعلق نیست هغه چې کوم تدبیر والا چې هغه به لوږه لګېږي تنده لګېږي وینه چلېږي هغه تعلق نه پې کوي ورنه دا د شاه عبدالعزیز رحم الله دا کتاب د تحفه اثنا شریعه په دې صفحه نمبر 474 باندې صفحه نمبر 475 واحد واضح الفاظوں کی وہ اس کا جواب یہ کہ قبر کی زندگی اور حقیقی طور پر متعلق نہیں بلکہ روح و جسم کے ایک تعلق کا نام ہے روح اس بدن پر اپنی شعاع ڈالتی ہے تو بدن سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے اور قبر سے دے تقریباً شپږ ځایونو کې تعلق اس بات کے بلکہ دے په واضح الفاظوں کی وہی د روح اور جسم د تعلق نه انکار کا کفر نہیں در الحاد بودنی او شوبنس دی ټول ملحدین یې بهرحال د شاه عبدالعزیز غني عبارتونه کې تنظم بیا ما ته دا حدیث خو در سره مونږ منو نو حکم ولا وکنه د صریح حدیث منکر څه شي د متواتر حدیث منکر څه شي یا خو کافر ویره سره ته ورته ګمرام د سره نه وي هر ځل د ګم وې زه منم او بیا هغې خلاف پلان کې لیکلي او عجیبه خبره ده که د حدیثو خلاف د قرآن خلاف یو صریح آیات او حدیث وي د هغې خلاف د چا عبارت راشي اصول داري د هغه د عبارت تعویل به کې قرآن حدیث به مرې نن د قرآن حدیث تعویل کوي د چاره عبارت دپاره او هغه عبارت هم بیا سا قاسمیه پیش را هغه په خپله وایي چې جسم ریزه شو اما چې ویل دیوه پیش کوي نن پنجپیران زموږ مخې ته پیش کول شروع کړله دیو ملایانو درسونو کې هم پیش کوي درس قرآن ته راسي هغه وایي چې جسم ذره شي تر قبر مفهوم کې وسعت پیدا کوي چې قبر هر هغه ځای چلته جسم پروت وي او اگر جسم ذراتو لپاره آزاد سو زما مدعا ثابت دی زه خو یم هر هغه ځای چې جسم یا جسم ذرات د میت پکې پراته لري قبر دی البته حقیقي قبر هم د ځمکې والا دی اذا وضعتم موتاکم فی قبورهم احادیثو کې ورته قبر ویلی شوی دی ما اوس احادیث د بخاري شریف نه ویل قبر ورته ویلی شوی ته څه وایي د الله پیغمبر له د قبر تعریف نه ورتلو پنجپیریان به یې ورښیي باقي د علمای دیوبند عبارت هغه وسط پیدا کوي هغه جدا خبره ده بیا د دې نه مخکې دی راغی وایي د مفتی رشید احمد صاحب رحم الله حواله نو احسن الفتاوی ان شاء الله ولز درته پیش کوم اگر قبر د عذاب د قبر د ژوند منکر ته د سره وي د قران نه خلاف دی باقي چې قبر غټ جوړول چې فرشته به کې ندا به کې یقینا دا جهالت دی مفتی رشید احمد صاحب رحم الله نو دا صرف واوره مفتی صاحب د جهالت نه کار ماخله د احسن الفتاوی صفحه نمبر 204 باندې وای بعض علماء کا خیال ہے کہ عذاب فقط روح کو ہوتا ہے اور روح کا تعلق قبر سے رہتا ہے مگر صحیح یہ ہے کہ عذاب روح اور جسد دونوں پر ہوتا ہے کیونکہ مردہ کے قبر میں جا کر زندہ ہونا قرآن سے ثابت ہے اور بیا سوئی روایت میں نکیرین کے بارے میں یقودانی کا لفظ وغیرہ میں روایت بھی آدھی روح پر ڈالے باقی رہے یہ سوال کہ جسم پر وقوع عذاب ہمیں معلوم نہیں ہوتے جسم کے اجزاء متفرق ہو جاتی ہے اور انہیں مٹی کہا جاتے سو اس کے حل کے لیے صوفیہ نے یہ قول کیا کہ آدھی روح جسم مادی میں نہیں بلکہ جسم مثالی میں ہوتا ہے مگر صحیح یہ ہے کہ جسم مادی ہی میں روح کا یادہ ہوتا ہے مگر اسے ہم معلوم نہیں کر سکے جیسے کہ خواب میں کسی کو تکلیف لگتا عبارت ہوا اور رکھنا تو پٹے دا نا کتاب اور طور کہو بیر دین پس مفتی صاحب د اهل بدع او قول فلا اهل سنت والجماعت تک اهل بدع او اجماعي اقوال پیش کړه داغه نه پس زوس بیا راځم ما دلایل پیش کول دلیل تر اعظم خو پنځپیریان لاول نه پیش کړي جسم د پر عذاب سبب څه قسمه نه مني صریح عبارت میں پیش لا دویم نمبر دا تعلق کوي د دیو د تعلق دا پرېږ د نور راکا کنه دیو نور راک دی وای دا تعلق څه شی دی دی وای دے تعلق اجساد عنصر کے ساتھ ماسوی تعلق محبت کے کچھ نہیں رہتا دا تعلق دا محبت لگ رہا شخص چرا معشوق سے تعلق دا حیات نوی پنج پیرانو کم چ معتزلہ بری دا دویم زما سره کتاب دے التحقیق الانیق دا پنج پیرانو صفحہ نمبر 43 کی دے 42 کے وہی اس کا جواب صاف ظاہر ہے کہ ان کے موت کے بعد انہیں دوسرے بدن لطیف عطا ہوتے جن کے ذریعے وہ برزخی لذات حاصل کرتے ان بدنوں کے ساتھ روح کا تعلق دخولی ہوتے دے وہی دا مونږ چې تعلق د جسم سره وایو دا جسم نه جسم مثالی مراد عنصری نه مراد پدې تو کې ما دا دریم نمبر دا زما سره کتاب دی البصائر د صفحه نمبر 136 دا د خان باچا سے پدې باندې هغه کې حاشیه لیکي باقي کې وای لئن التعلق فی البرزخ مع الجسد المثالی دا تعلق چې کوم وی په برزخ کې اوس غو کې مفتی بدا سے پدې او کې تیاری مکوا دی دا تعلق د جسد مثالی سره عنصری سره نه وی دین او بخ وای ففي عبارتها تسریع بالبرزخ فلا يثبت منه دعوه التعلق بین الروح والبدن في القبور المغفور دی وای دا تعلق باندې وای دا د قبر کې کم جسم دیر پر نه د برزخی سره وي استا مشر وای
او نو په تعلق په قول باندې دوکه کې او دا بل دی دی وایي اقامت القرآن دا تعلق چې دی وایي کیونکہ یہ تعلق بدن عنصری میں صفت حیات پیدا کرنے سے قاصر ہے دا تعلق د حیات نه دی کوم چې معتزله بنی تاسو نو تعلق په نظام مخلص وي دا عقاید علماء اسلام 359 دی وایي جن حضرات نے لکھا ہے کہ روح کا اپنے جسم یا قبر سے تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ کہ روح کو اس جسم یا قبر سے صرف نسبت ہے اور ان سے کہ یہ فلاں روح کا جسم ہے یا فلاں روح والی جسم کی قبر ہے ګوره دی وایي دا صرف هغه نسبت دی دا تعلق د حیات نه دی اوس د دې نه پس هم چې ته سینه زوري کې دا بل کتاب چې وختي ما پیش کو تحقیق الحق دې په صفحه نمبر 6 وایي صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ اجساد کے ساتھ عنصری کا قید لگانا مبتدئین کا خود ساخت اور خانسات قید ہے دی وایي کم ذکر چې درته بلکې وہ حیات جو دنیا میں دی وایي دغه تعلق چې دی د دې نه چې عنصري سره نه دی مراد دی خانسات دی برحال ما دلایل پیش کول وم نمبر دی خو دی بیا وایي او مفتی بیدار صاحب خلک به درپسې دومره خاندي یو طرف ته وایي دا خو موږ منو دا حدیث په دې قبر کې سوال جواب فلا فلا بل طرف نه قبر نه خو دا قبر نه اوسه قبر نه پسې انکار شروع او پلان کې هغه قبر وسعت بیانوي د الله بنده اوس برته په دلایل باغی باندې شروع کوم چې ټیم په خرابي کړي نصوص درته پیش کوم مفهوم د قبر کې وسعت را وستوره پاره وي د قبر نه انکار نه کوي سترګې کولاو دا ما شپږ حدیث پیش کړل چې په قبر ته میت جسم فرشته راځي دا کوي دا فتح الباری دغه حدیث دلان دي سلی کې صفه 301 د مفتی صاحب دی او کل ذات کې ذالک من صفات الاسلام دی سوی وقد ثبت الحديث بما ذهب اليه الجمهور كقولي انه لا اسمه خفقان دا چې پخته یو بلکې نه وځي خپو کشار دا سوی وكل ذلك من صفات الله دا جسمونه صفات د روح نه نجاسه دي مثالی یو دي دا زما سره دلیل نمبر 100 دی دا زما سره دلیل نمبر 8 د بخاری شریف صفحہ نمبر 246 جلد نمبر 1 روایت در ابن عمر اخبره قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم ابو دارانو بدر تراله ودر فقال وجدت ما ضربكم قال هغه سره خبري کولې ول تاسو بیا منتغس چې بیا منتمو حق فقيل له تدعو امواتا الله رسول الله مړو سره خبري کې قال ما انتم باسماء منهم ولكن لا دي استادونه خاوري لیکن جواب نشو ورکولای اوس کې پنځ بریان وي چې دا معجزه وا مخ کی طرف په معجزه باندې حمل کا ولكن لا يجيبون بیا معجزتن جواب نشو ورکولای نو دا حدیث یو طرف په معجزه باندې بل کول بل انکار کول دا زما سره اتم نمبر دلیل له سبا 265 ان البراء بن عازب بن ابي ايوب قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم قد وجب الشمس نبي اسم كون روته نور غروب شو فسمع صوتا اواز ورده فقال يهود تعذبوا في قبور يهود هغه ته قبر کې عذاب ملاوي په دې ځمکه والا قبر کې راغینه چغي راځي او دا پلان کې دالی کې پلان کې دالی کې دا دریم نمبر حدیث دی امام بخاری په باب لګای بابو کلام بالمیت اے د مړي خبري د مړي خبري وس په دې سوي ابو سعید خدری فرمای اذا وزيت الجنازه کله جنازه فاحتملها الرجال خلق په وګو اخلي علاقه فان كان صالح کچرتنی کی قال قدموا لقد امړی وای روح ته نه وای مړی عاجزم لګری ما سر وسه روح سره تعلق دی او غیر صالح قال يا ويل اين تسمون ويسمع صوت كل شيء الا الانسان ولو سمع الانسان دا او دا چرته وړي غمړی خبري کوي کدا چرته انسانان ووري به هوش بشي دا مړی وای پر اسمه کې ولا خبر میت وای جسد عنصری وای دا زما سره ابو داود شریف دے جلد نمبر 203 دا عن عثمان بن عفان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن النبي صلى الله عليه وسلم دفن میت نپارشو وقف عليه بدر فقال استغفروا له خپل رور د پاره بخنه واسالوا له بالتثبيت ادر پاره ثابت کړمې دو فانه الانس پدې قبر کې ته سوال کیږي پدې قبر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اشاره ورته کوي او پنځپیرا وي پدې قبر کې سوال جواب نه کیږي حدیث ومنم کړ پنځپیری ومنم چې قرآن پنوم دو کور کوي دا زما سره سنن ابي داود اس عمرو بن العاص رضی وفات کیږي بچی ته وصیت سکی وای بچا پیدا دفن تمونی په قبر کې چې قبر کې ما دفن کوي فسنوا علی تراب بیا خور ما باندې اوار کوي صحابي وای فاذا فرغتم من دفن کله زمانه دفن نه پاره شي فاقيموا عند قبر زمانه قبر خوا کې بول قدر ما تنهر جزور سمره کې چوغ زبه کې ويقسم له موغه تقسیبي حتى اعلم تر دې چې زبه پويګم زما قبر خوا ته بولاړي صاحب زبه پويګم په قبر کې زبه پويګم په قبر کې او بیا وای واعلم پويګم ما اراجو به رسول ربي ز جواب ورکم رسول فاني استانس بكم زبا پتا سره مانوس کیم ډاډه کیم دا مستر ابي اوانه دا 70 دی جلد نمبر 1 دی او صحابي باندې څه پتو لګي کفر پتو لګي کیسه لګي ماشاءالله اللهم صل مفتی صاحب دا یو قدیمونی والا روایت وکنا قدیمونی والا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد مفتی صاحب محترم یو 15 شپږ کتابونه پیدا کړي دي بار بار عقاید الاسلام دا وای او
ایوب مدوي او دا د الله بندا وې د الله بندا شپه کتابونو خو ما شپې ته زله جواب درک به سره دارالي د خدای بندا دا پیر صاحب خبر اصل پاپړو یو لوړه خبره ده. اے مفتی صاحب محترم یاد ساته، اول نمبر خبره یاد ساته، مړی خبرې کوي وره پوره خبره اوري، مړی اورېدل کوي قتل کوي دا ټول برزخي کوي. او ته چې کوم دی دا علاقه څه ده ته لنډي سړک ته عبدالرحمن بابا درې ته چغې وې الکه دنیاوي خبرې او برزخی خبرو کې فرق پیژنه. اوري ویني ملائکم برزخ کې دي، قبر کې دی، قبر کې دی، دی قبر کې دی، دی قبر کې دی. به درته ویم او ما ته حواله پیش کړي چې نو من الحیات د وجه نه په دې قبر کې چې کوم دی هر څه کېږي، هر څه کېږي، هر څه کېږي. خو ګوره یاد ساته زما او ستا سره اختلاف په څه کې دی هغه یاد ساته. اوله خبره دا چې دا ټول هر څه برزخي دي، دا چې کوم دی دنیوي نه دي. دویم مفتی صاحب قدمونی میت خبرې کوي، نو دی میت دا جسد خبرې کوي که روح خبرې کوي؟ کټ کې جسد روان دی، دا خو ته د خپلې مدعا نه هټ کر شوې، ته خو چې روح به ولا راځي او بیا به خبرې کوي. نو ستا په نس باندې جنازې الله اکبر سره روح راغی. ای د الله بنده مړی لا کټ کې روان دی، قبرستان ته روان دی، مړی خبرې کوي. څه شی خبرې کوي؟ جسد خبرې کوي. دا خو ستا د مدعا خلاف ثابت شوه. ستا مدعا خو دا چې قبر کې روح راځي، دا خو په کټ کې روح راغی. دا د نه نوې کلیواله شوه. درېمه خبره دا وره جي څومره آیات دي ویل هغې جواب ولې وکړم؟ ځان کافر کړم هغه زمانم. خو زما او ستا اختلاف په څه کې دی هغه واوره. زما او ستا اختلاف چې دی هغه په دې کې دی چې ته به یو آیت قطعي ثبوت والدلاله یا یو روایت قطعي ثبوت والدلاله متواتر لفظ سره متواتر حدیث به ذکر کړي، متواتر حدیث به ذکر کړي. نفس دعوی به نه کې پلانی ویلي متواتر دی، پلانی ویلي متواتر دی، پلانی نه. د متواتر معنا به وکړي چې کم از کم لس صحابه، لس تابعین، لس تبع تابعین داسې الفاظ به ذکر کی. یو متواتر حدیث راوړه او ته مولانا محمد امین کاړوی صاحب رحمت الله علیه فلان او بستان بهشک الله دې په رحم وکړي. زه د اذکروا محاسن موتاکم، زه د ذاتی طور جماعتي طور د مړو بد نه یم. وګوره یاد ساته ستا هغه استاد محترم او ته چې چا دفاع کې هغه ته زما استاد محترم نعمانی صاحب رحمت الله علیه چیلنج ورکړو. یو آیات قطعي ثبوت والدلالت، یو روایت قطعي ثبوت والدلالت راوړه په خپل عقیده مزعومه باندې چې روح بالکل دی جسد عنصری ته واپس راځي او بدی کی وی او 3 غنټې مناظره ده پنيټ موجود ده. استاد محترم دی ولا حدیث نه پیش کړي، نن تاسو نرشه یو حدیث متواتر پیش کړ په دې مجلس کې کني زما استاد واحده سم شوی ده. اگله مناظره بیا په یاد روح باندې کیږي کني اوسه پیش کا او قطعي ثبوت ودلالت به پیش کړي. مفتی صاحب نفس تلاوت نو دغه ټول حدیث زمانم دینه چې څوک یې انکار کوي هغه ته کافر هم کته یو کزم دینه چې څوک یې انکار کوي هغه ټول دنیا هغه ته کافر ویم. وګوره یاد ساته ته داسې حدیث پیش کړه چې یاد روح پکې دی جسد ته زما او ستا اختلاف دا راکړه دی خو او ته چې صبر خان صفدر صاحب رحمت الله علیه بشک خو راشه دا تضاد بیانې دی وګوره کنه او دا د عقیده خو دی وګوره کنه. باب دوم اعاده روح اهل سنت والجماعه کا مسلک ہے کہ میت جب قبر میں دفن کر دی جاتی ہے او تا اوس کټ راوړو کټتا قدیمونی کټتا او دا وې سره مرنه رستو یا الله توبه انز علامه جل کا په پیش کوم اولئک هم المفلحون. دا کم معنی تھا آگے وګوره ہاں دفن کر دی جاتی ہے تو اس کی طرح اس کے جسم کی طرف لوٹائی جاتی ہے. یہ آدھا بالجملہ پورا ہو بین طور کے روح بکمال ہی پورے جسم میں داخل ہو جائے جیسے کہ دنیا میں داخل تھی. دیکھیے 27 نمبر صفحہ دا اور ہاں درامت کائنات داوی مطلب یہ ہے کہ روح اس طرح برتن میں لوٹائی جاتا ہے جس طرح اے مفتی صاحب اس پیالے میں چائے ہے. اللہ اکبر کبیر سوئی جس طرح کہ روح اس طرح بدن میں لوٹائی جاتا ہے جس طرح برتن میں چیز ڈالی جاتی ہے. داور کا کتاب کا دسرنی ہوا سنگ چپدی پہلے کی امتی مسلمہ وارئی سنگ چپدی پہلے کی چھ دے پدی بل گلاس کی اوبدی دقا رنگی پدی بدن کی روح دے دا ساسو عقیدہ دا ثابت کا یو آیت پیش کا تر قیامت پوری کم آیتون دی پیش کړی دي اد نفس عذاب اصحاب قبر مسئلہ دا غیر انکار کافر دے کزې موقتی هغه مونږ ټول منو دا غي جواب مونږ ځکه نه کوو ایوه به شک ته ثواب ملاو شي تلاوت باندې او کوم حدیث چې دی ویلي دي هغه ټول د نفس عذاب اصحاب قبر دلیل له آگے پیش کا یاد روح باندې دلیل پیش کا. نرشا دا ورستا عقیده دا ورستا بل کتاب دا سمائی موتا پدې کی دا باب دوم 18 نمبر صفحہ یاد روح کی دا والا بل کتاب کم کم نہ بت انکار کے قبر میں اسی جسم کو روح لوٹ کر آتی ہے. دادی بل کتاب تسکین الت کیا تسکین الت کیا تسکین الت کیا تسکین الصدور حالا حقیقتا تشویش الصدور دے لکا سنگا چی پتا شوے دا والا بل کتاب دیکھا بل کتاب والا دنیا ان دنیا کی زندگی کی طرح دوبارہ زندگی
होगी और दारंगी माफ़ी वाड़ा ये दुनिया ज़िंदगी दोबारा ज़िंदगी नहीं होगी लेकिन कब्र में रूह लौटाएगी। दा हदीस पेश का शाबस दारंगी दा और हाँ कब्र में जिस्म और रूह दोनों को अजाब होता है। याद है रोह सरा शाबस आबिद का दारंगी दा बल किताब मला कम कम बदत खैमा बुजुर्गों किताबों ने मेरा मुफ्ती से वो चे बेगाला ब खूब किम जवाब न नशे गोले ए मुफ्ती नदीम साहिब हाफिज़हुल्लाह मुनाजिर इस्लाम स्तान वाला इंशाअल्लाह तो क़यामत सबा पूरी चैलेंज दे यो हदीस मुतवातिर पेश का द मुतवातिर उसूल सर पेश का हनफी उसूल सर पेश का दाल सुन्नत उसूल सर पेश का दो उलमाए हदीस उसूल सर पेश का इंशाअल्लाह नशी पेश कोले आगे दे से वही दे इंदवानो अकीदा दा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जैसे मिसाली हवाले रवाले वर्ता छिलक पढ़ा हुकम सुना हुकम अवे छे तनासुख पीजनी दावाला मुफ्ती कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह आगा से जिक्र गई आगा जिक्र गई अल्लाह अकबर कबीरा अवई अगर सफ़ा नंबर 20 और आब हयात ज़बा नंबर 20 मौत शुहदा मुजिब ज़वाल हयात वल नहीं तो शुहदा खुद मालिक होंगे उस सूरत में नामवाल शुहदा काबिल मिरास रहेंगे नाजवाल शुहदा किसी की निकाह काबिल है। और अगर मौत शुहदा मुजिब ज़वाल हयात अव्वल है और वो हयात जिसकी ताक़ो कलामुल्लाह बेरुस्त आखिर के वही चुनांचे रवायात हाँ कलामुल्लाह और हदीस सही नातिक़ हयात सानी है हयात दुनियावी नहीं। चुनांचे अरवाए शुहदा का इन अजसाम से जुदा करके अजवाब तुर खुदर में दाखिल कर देना जो एक किस्म का तनासुख है एक किस्म का तनासुख है लेकिन दा तनासुख न है सवई बशहादत यादी सहीहा वली अहादीस सहीहा ब तनासुख खल को तखई रकबल किताब तनासुख वाला दावर जी इस कौल से साफ ज़ाहिर है कि मरने के बाद क़यामत से पहले आलम बरज़ख में किताब इल्मुल कलाम दमोर नाइदी इसकाम दिलवी से रहमतुल्लाह अलैह दमाद उस्ताद आगे और इस कौल से साफ ज़ाहिर है कि मरने के बाद क़यामत से पहले आलम बरज़ख में हर शख्स पर अज़ाब व सवाब ज़रूर होता है। उसी को शरीयत इस्लामी में अज़ाब क़ब्र और सवाब क़ब्र के नाम से मौसूम किया जाता है। इससे भी मालूम हुआ कि मरने के बाद दोबारा दुनिया में वापस नहीं, एक दफ़ा मर जाने के बाद रूह फिर किसी दूसरे जिस्म उनसुरी में जज़ा और सदा बकने के लिए दुनिया में नहीं आते। और उसी को तनासुख और हिंदी में आओ अगवान लिख कहते हैं। गोरे तनासुखदार जी जसदी उनसूरी तराशी से तनासुखदार दा सबक़त लिसानी मुशखर खानदम अब्दुर्रहमान से ए खबर और है जी दी तनासुख में अटे मुद्रा वाला अटे मुद्रा और हिंदी में आवागवान कहते हैं पुश न टाइम बजो तपूस क्या कहना तपूस की मुफ्ती से तपूस चू की टाइम बोध रही द हक पजमा पर टाइम की निश्त उधरे बटे मुद्रा वाला का ठीक शुआ ए 400 वर्ता हुई खुदा रे काची ए खड़ंजा पुड़ंजा वर्ता हुई हो लेकिन तनासुख दादा दे मुफ्ती से मोहतरमा कि जसद उनसूरी तलाशी दिन दुआन अकीदा दाला दावारा जी वरा खां अल्लामा इब्न क़य्यिम से वही फ़इन क़ील हाज़ा हुवा क़ौल बितनासुख फ़इन क़ील क चरता यो मुनाज़रा के द मुफ्ती से नदीम मुहतरम न वेलेशी कि दारा तनासुख अकीदा दा मुफ्ती नदीम से तरफना फ़इन क़ील को वेलेशी द मुफ्ती नदीम से तरफना या दारंगे नूरुल बिदअ हुई फ़हाज़ा हुवा क़ौल बितनासुख व हुलुल अरवाह फ़ी अबदान गैर अबदान अल्लती कानत फ़ीहा क़ील हाज़ल माना अल्लज़ी दल्लत अलैहि सुन्नत सरीहा हक़्क़ुन यजिबु इतिक़ादुहु व ला युब्तिलु तस्मियतुल मुसम्मा लहु तनासुखन दा तनासुख न दे सेवा और कतवे तनासुख दे नो राकी जी अम्मा सुन्नत वल जमाअत फ़हुम फ़ी क़ौलान क़ील अल अज़ाब वल रूह फ़क़त व क़ील अल रूह वल जसद ईमान ठीक शुआ आवागे से माला इलावल हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम बे बता गज़ुल जवाब के अल्लाह को माता पता वल अक़रब इंदी वसानी वज़ाब सूफिया इलानु अल जसदिल मिसाली वाला का तनासुख शो सुफियान दिलाल बरज़खी आओ दारंगी नूर दिलाल दावाला तकशुफ दे जी तकशुफ की सवी जसदी उलसारी ख़त्म अवे ताल्लुक़ इजाज़ जुड़ शो इसी मजमुआ रूह बदनी मिसाली से हो जाता है जो सवाल है और जवाब है अज़ाब व सवाब है राका लो सुन्नत चिवरता हुई राका शाबस आगे और अस्ता सुई तराजू ना पाती उमा तुवेलो सुमरायात दिवेली बिर्रासी वालन जुदीनी मासमानम हो लेकिन दादा नफ्स अज़ाब सवाब क़ब्र मसला दा याद रूह खाया जमा उस्ताद सल इख्तिलाफ दे मोरा दे हुई ची मिसाली द पारा मा तो हुई उलमाए देवबंद पेश के कुरान खपले द चाना कौम जिक्र द मौलाना लुधियानवी से अपना कौल जिक्र को
داسې مجادله ده څه مناظره خو نه ده لګیا اوسه لګیا
خلکو ته جزا او سزا قایل او بظاهر اهل سنت په زمره کې شمار شوی لیکن شاه صاحب فورا د هغې نه وروسته وفرمیل چې جمهور اهل سنت والجماعت قبل الآزاد دلیل چې دواړو دپاره دی او بیا په واضح الفاظو کې هغې له ترجیح هم ورکوي نو مرجوع قول پیش کول دا د جاهلانو کار څلورم نمبر شاه صاحب څه وایي المشهور والثاني شاه صاحب رحمه الله په خپله باندې مشهور چې هغه د اختار او سره شامل هدایت هو المختار دقه مختار دی نو د مختار قول په مقابله کې کله اقلیت قول هغه ولې پیش کړي هغې نه پس شاه صاحب رحمه الله په واضح الفاظو کې اربشي سبد وصول صاحب کې وایي انصار البدن ذرة فی الدنیا که چېرته دا جسد چې دی دا ذرې شي په دنیا کې نو فإن شعور لكل شيء د جمهور الامه وتفرع دی وایي په دې دا ابن حزم قول دی هغې پکې راوستی هلته کاتب غلط شوی او ابن حزم څوک دی بغیر ترکیب نشته دی شروع وکړمه زموږ ټول علما اهل سنت حافظ ابن تیمیه ټول هغې ته زوال ویلی دی ګمراه یې ورته ویلی علامه الوسی حافظ ابن تیمیه ټول ورته ویلی امام ابن قیم تر هغې نسبت غلط دی هغه ابن حزم اندلسي دی په خپله شاه صاحب رحمه الله بشرطي کې هغه ذکر کړی دی او هغې ته ګمراه ویلی دې نه پس د مماتیانو مسلک فقط للروح هم بیا نه دی دوی للروح او د جبري مثالي قایل دي او هغه شاه صاحب رحمه الله په خپله باندې رد کړی دی وایي ثم او بیا د دې نه پس کشمیري صاحب رحمه الله د عبارت مطلب څه دی کشمیري صاحب د اهل سنت والجماعت نه هغه څوک مراد دی چې خپل ځان ته نسبت کوي د اهل سنت لکه مثلا زه د هغې دا تذکره د امام قرطبي صفحه نمبر 105 امام قرطبي رحمه الله لیکي عبارت د هغې لږ واوره وایي انکر راکړه ما ته کتاب راکړه دا زما سره صرف تذکره د امام قرطبي رحمه الله دی وایي انکر الملحدو انکار کړی دی من تمذهب من الاسلامیین بمذهب الفلاسفه د فلاسفه صفحه نمبر د 115 دی وایي کم چې د فلاسفو مذهب اختیار کړی د فلاسفو مذهب چې اختیار کړي د مسلمان دی بیا مو من الاسلامیین یعنی دا هغه خلک دي چې هغه د اسلام دعوه کوي دا تذکره د امام قرطبي رحمه الله ده نو ګوره دغسې ګڼ مثالونه دې پیش کړي شاه صاحب رحمه الله صرف هغه خلک ذکر کوي چې اهل سنت خپل نسبت کوي باقي واقعي اهل سنت دي یا نه دي هغه جدا خبره ده بهرحال د دې پورې زه راغلم مفتي صاحبو ما تاسو ته دلایل پیش کول زه بیا هغه خپلو دلایلو سلسلې ته راځم دوا حدیث پاتې هغه مخکې پیش کو دا زما سره صفحه نمبر 154 عائشه رضی الله تعالی فرمایي كنت ادخل بيتي الذي فيه رسول الله زب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجرت د کور ته داخله مو اني واضح ثوبي ما به کپڑا په ځان را چوله واقول انما هو زوجي ما به کپڑا غي خوده صادر به من را چو ما به زما خاوند د پند پلار فوالله ما دخلت الا کله چې عمر رضی دفن شو بیا زه بغیر د صادر نه هغه ته داخله شوی حیا من عمر د وجه د حیا د عمر نه ام المؤمنین پرده کوي دلته عمر دی او دی وای د قبر نه دا قبر نه دی مراد واستوى او واضح شیخ عبد الله محدث دی رحمه الله او زو دلیل علی حیات النبی دا واضح دلیل دی په حیات د میت باندې دا زما سره ونسب دا زما سره صحیح بخاری دی صفحه نمبر 2614 دا حذیفه رضی الله فرمای ان پنځبیرانو دغه اعتراض دی وسمعت یقول ان رجل حضر یو سړی ته مر راغی فلما يسمن الحیات او سو اهلو اذا انا مت فجمعوا لحتبن کثیر ز چمړ سم لرګي برازه ما وسوسه ایرب می دفن کې کله چې دغه سی وشوله الله دریاب ته ځنګل ټول ټول ایری راځم کوي ففعل دغه فجمع الله تعالى فقال له لما فعلت ذلك قال من خشيه الله فغفر الله له الله هغه ګوره الله ورته ځان زه رول صرف عذاب او ثواب ورکوم د دې د قبر تله تلم نه دغې نه مخکې الله تعالی د هر څه کوي او دا زما سره متصل بل عبارت دی ترمذی شریف صفحه نمبر 117 دی کې اوږد روایت دی صحابه کرام ته ابن عباس قال ضرب بعض اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم خبان دیو تلو د مجاهدینو ډله الته تاسو خبرې مه کوئ کنه په هغه ځای کې خیمه ووهله په دې کې علا قبر وانا لا اسم ما ته پته نه و د صحابي وایي چې دلته قبر دی فاذا فی انسان یقرأ سورة الملک هغې سورة الملک لوستو حتی ختمه د نبي علیه الصلاة والسلام ورته وویل هغه ورته دا یو کس په قبر کې الله تعالی هلکه په قبر کې سورة الملک وایي صحابیه په دې قبر کې اوري دی وایي په دې قبر کې نشته دی د جسم دپاره ژوند اوس هغې دپاره دغه پیش کول دې نه پس راځم مفتي صاحبو د پنجپیریانو مسلک هغه ما پیش کړو اول نمبر د دیو د کتابونو بیا چې په کوم ځای کې د جسد مراد اخیستی د جسد مطلب مې د دیو د کتابونو نه وښودو دریم نمبر کوم ځای کې چې تعلق ذکر کړی د تعلق مطلب مې وښودو څلورم نمبر د هغې نه پس زه راغلمه ما وښودل چې روح او جسد ته په اجماع د امت سره د قرآن د نصوصو نه د حدیث د نصوصو نه ثابت دی او پنجپیریان دقه جسم له د عذاب او ثواب نه منکر دي دې نه پس انشاءالله العزیز راځم د علماء دیوبند یو څو فتاوجات پیش کوم بیا نورو عباراتو ته راځم دا فتاوا دارالعلوم دیوبنده
د صفحہ نمبر 279 دا دوی عذاب روح پر ما جسم کې ہوتا ہے جیسا کہ ظاہر حدیث سے ثابت دے دوی په دواړو باندې راځي دا زما سره مولوی صاحب خیر الفتاوی دا حدیث صفحہ 131 دا وی اهل سنت والجماعت کی عقیدہ ہے کہ رات و عذاب قبر روح اور بدن دونوں کو ہوتا ہے ائمہ اربعہ اس پر متفق ہے معتزلہ اور روافض کی عقیدہ ہے کہ رات و عذاب قبر فقط روح پر ہوتا ہے دا ته کوم ذکر کې دقیق طرح معتزلہ اور روافض مذهب وي دا زما سره مولانا تانوی سے امداد الفتاوی صفحہ 123 دا البتہ اجزاء جسدیہ کے ساتھ اس کو کچھ تعلق رہتا ہے اس تعلق کی وجہ سے ان کے اجزاء میں بھی اگر اس قدر حیات باقی رہے جس سے عذاب و ثواب کا اثر جسد پر بھی آ جائے تو کچھ بعید دے دیوی دا ذرات سره تعلق دے دا زمان سره بل کتاب دے عذاب قبر کی صحیح صورت کے منکر شروع در مفتی ظہور علی خان سے فتوی نقل کی واورا وہ واضح رہی کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ عذاب قبر حق ہے اور اس قبر مٹی کی ڈیری ہی میں ہوگا اور روح مال جسد شریک ہوگا یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق لہٰذا اس کی مخالفت کرنے والے دائر اسلام سے خارج اور یہ شخص مرتد حکم میں ہے نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی صاحب وی دو درې ټرونو کې دا ویل چې یاره مالا هغه جواب دا واپس را نغله ما خو دو درې ځلې ویل که ویلي که نو ویلي کم درته ما خو دله واپس درم کړه چې اشاره توحید سنت دغه عقیده ده چې روح جسد دواړه شریک ګڼي حوالې مې پیش کړې الحمدلله کوي چې بیا ولیکه او به لیکم درته او ورستا دا د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې حیات عذاب او ثواب او سوال او قبر او دا حق دی او جسد انصوری ثابت دی بالکل منګي منو ما انکار نه کړی ما په حواله پیش کی تندر سے انکار وخایا او دا رنګي دغه رنګي پنځپیران دغه حیات او عذاب نه ونی زم چې دغه بدعتيان موږ باندې دروغ ویلانه تو الکاذبین او د وجه سوال او جواب صرف د روح یاد روح جسدی مثالی دی زم چې لعنت الکاذبین ما د جسدی انصوری پیش ک مفتی صاحب ساتھ میں پیش ک جسدی انصوری الفاظ به د ته پیش کړو زله بیا راکې لکه چې ورته ویم مفتی صاحب چې پای می کار نه دی شوی دارنګي آگے دا والا بیا میں تو دوبارہ پیش کا سبارہ پیش کا کنی دا صفحہ سره والا مولوی سے خدمت ادارې زوت کا کنی بیا وسبا بیا پی غپو لګو خیر دی اسیم یو راز نشوا دویم دی وجی تاسو چې کم دی د قادینانو پشان حیات مولوی سے د قادینانو پشان خود تاسو قادینان د عیسی علیہ السلام حیات نه منکری تاسو د نبی علیہ السلام د ممات نه منکری ما وتی خالد مفتی خالد سے بیان حوالہ می درکړه خان د مرا پسې اچھا جی آگے وجی تا دا ویلو مفتی صاحب چې تا دا ویل چې تا د شات ترجمانی وکړه ما په دې لحاظ ویل د دې ټولو سرحد بدعتیانو برلیانو سره شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه د کرامت باره کې چې غیر اختیاري د همیشه مناظرې کولې موږ تعالی د الله نورم توفیق درکړي چې دغه زموږ مناظرې ته شروع کړي زما ستانه مخکې وښایه ستا د جماعت چې چا سره مناظره په یاد په کرامت اختیاري غیر اختیاري کړي تعالی د الله اجر عظیم درکړي موږ خو تا تایید کو حق تایید کو موږ وایو موږ ته استادان ویلي دي د حق تایید کو اينما کان او ما من کان زما په سند کې لیکل شوی دی آگے ورا مفتی صاحب بل خبره چې تا ویل چې علوي صاحب منکر دار مادن علوي شاه صاحب رحمت الله علیه 15 شپږ کتابونه پیش کړم مخکې کبه بیا ته پیش کوم خو هغه درېمه خبره ده تا چې 15 شپږ کتابونه پیش کړي دا هر یو حواله ما در کړی دا لہذا نو من الحیات ته ملو شوی دی درېمه خبره ده چې تا ویل وحدان صاحب 70 حدیث مولوی صاحب 70 کتابونه دی پیش کړي 70 حدیث نو 70 حواله کتابونه دی پیش کړي الله اکبر کبیره درېمه خبره وره چې تا ویل چې وحدان صاحب داسې وخت نو زما استاد جسدي عذاب قربان ومړو کې مناظره نه وشوي چې بیا هغه شی د سره کده خزو پشان نو بیا ولې داسې وي او ما چې ویل چې لا نسلم عذاب القبر خو ته نشي پیش کولای تر قیامت پورې لا نسلم عذاب القبر پیش کده لفظ چې ما کم چیلنج در کړی دی مفتی صاحب په کوله غبونی وره او تمام اهل البدعه من اوله الى اخره الى يوم القيامه او دا به ثابت چې کوم ما ویل دي لا نسلم عذاب القبر به ثابت ملګرو دا مې ویلیو کنه او دویم دا جسد عنصری سے تاسو اسمو جلسه نه ده مو ویل کا چغه مو بس مو جزاک الله مکه ولا پریز بس ته ولې خبرې کې لکه خاجي ولا کنټرول بس مو وای خاجي دیمه خبر وشو کنه جی نه بکو ټیمو درا والا کا ټیمو درا سیبا خبرې کی انصاف د ټولو درا نه بکای بس نور الک مکه وای ګوره که څوک وی باسه چې څوک خبره کوي ستاسو حاجت ته وباسه بالکل زه خپل وباسم خو چې تاسو الګه زما ټول نیکونه ناس نو څوک خاجي پرې دا وشو کنه ټیم بند کا ټیم بند دی خګوره جی ګوره
الکا مړه چپ کا کنه چپ شا کنه یار جنگ ما جوړاو کنه روح الله اے وشو کنه مفتی صاحب بس زه ګور خپل ته لګیم کنه پرې دا چپ شا زما ورګ چپ روح الله چپ شا کنه روح الله اے روح الله چپ خاجي خا اے مفتی صاحب بس چپ شو کنه خیر دې کنه اے مړه روح الله پرې دا کنه روح الله بس ته کنه اے روح الله زما مانی کنه مانی ته ما سره بیا بل ځکه لاړ شي زما به تاسو سره وګورم زه بچي ما پیژنم پرې دا کنه بس ته کنه وبرکم ګوره موږ خپل مګری ته لګیو مفتی سي بس پرې ګوره موږ ته لګیو کنه چې موږ لګیو تاسو ما لګیو خپل به خبره سميږي او چې زل لګیم وته زل لګیم کنيم لګیا خدا بس صحیح شو تا خو ویل بچ شاله کارو لا جوابونه کی ګوره جوابونه کی تاسو ما نه بیل شي ما او پیژندل کسان مو پیژندل صحیح شو خدا او باسه لکه نو سوکستل نشنه بغیر صحیح شو لیس نه بغیر سوق دی لکه وزي یو تیزه زه تم زاغه شاته مفتی صاحب بس اے بس کنه شی وای ګوره کومه د خپل مګرو جواب ونکو کنه تاسو بیا وای تاسو چې د خپل مګرو جواب قسم په الله قسم ما جواز پیدا کیږي صحیح شنو ملک مو مخاطب کوي ښا دا ریکارډینګ شروع ده ها دا تیوبا سي بیا ښا دا تی کټ کړي دا شي دا تی لري دا دواړه فریقین دا ریکارډ کټ کړي دا پکې مراولې دا کم لانجه وشو غلط تاثر به غورځي لا اله الا الله راجعون برکم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله ما بعد ما خبر ادا کول اجي چې لا نسلم عذاب القبر مې ویلې دا هغه ان شاء الله تر قیامت پورې څوک ثابت نکي او دا دنیا ورانه بشي د اسمان را غزار بشي نہ خنجر اٹھेंगे اور نہ تلوار مفتی ندیم صاحب سے یہ بازو میرے آزمائی ہوئی ہے الله اکبر کبیر دا ونشي پیش کول ان شاء الله پاتې شو دا چې تاسو فتاوی ذکر درې صدور فتاوی دا ټول فتاوو د پاره دا یو خبره کافی ده خیر پاپل لوړ بنوي ما تاسو باندې بده ولګی دا پوه شئ لہذا دا ټول زموږ محترم دي خو هغه کې داسې نشته چې اشاعت التوحید په دغه عقیده چې کم رد کړي دا غي موافقه وغه نشي ثابتوله درېمه خبر هغه دا چې تا ویل چې بسواد کې یو وګړو دا نو ظالم دا الله بنده یا دا الله بنده ولې تا هغه سپې و چې دواړو یو بل سیده سیکړه د خدای بنده دا خبره مکه دا بد خبره د علما داسې الفاظ نه وي درېمه خبره دا چې مفتی صاحب محترم زه متواتر پیش کوم پلانی حدیث متواتر ولا پلانی حدیث متواتر وي ورجی متواتر چاته وي والمسند اقسام المتواتر وهو ما يرويه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواترهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين وماكنهم ويدوم هذا الحد الى ان يتصل بنا برسول الله صلى الله عليه وسلم متواتر دی ته وی مولا صاحب چې دومره ډیر خلک وي د یو د بل زوی دومره ډیر کسان وي د یو د بل زوی چې د امام بخاری رحمت الله علیه نواله امام ابي داود نواله نبی صلی الله علیه وسلم پر دومره ډیر کسانی چې پای باندې و هم نشرات لله ورکه حسامي ورکه لہذا دلته یو براو نو عذاب دی تر دویم صاحب نو خایا دریم نو خایا سلورم نو خایا پنځم نو خایا لسم نو خایا هغه او خایا سیبا چې د متواتر د پاره حد پیش شوی دی واورې جی بل ورکه ولا بس پرې ټول خبرې مکوي اول و دا ټیم درا سفر کوم کو ټیم بودري کنه ترک راکې مال راکې یاره جی بس خیر دی مې ودره ما ټانم کې دینه پس مې ودره ته خوشاله بس زه خو تاسو رئیس شې نه مات مفتی صاحب یو خبرم د سره نه ماتو انا مثلا نه کوم ان شاء الله دویمه خبره دا اے دی وی چې پلانې محدث نه پوي د پلانې ولدا امام سیوطی امام نووي تدریب الراوی شرح تقریب النووي وغیرہ دا نه پویدل دوی سوي
قال القاضي البقلاني ولا يكفي الاربعه پت متواتر کی سلور هم قبلی کی صرف یو راوی چې براو نوازب دی او دارنګي ای پسی لسخا سلور خا شپغوخا وما فوق صالح وتوقف في الخمسه پینزو کی توقف دے اقله 10 وهو المختار. امام سیوطی رحمت الله علیه وی چې لس کم از کم لصحابه خایا لستابین خایا لستبتابین خایا حلم جرا الى امامنا امام ابي داود رحم الله خایا دومره خاجي تواتر حقي دارنګي دا ور شر نخبه کې هم دا عبارت دارنګي دا المدخل في اصول حديث د تقی سے په باقاعده د خط او داغي شاګر لیکل دي او هم دغه خبره دا په دغه انداز سره راغلي دا بهرحال متواتر بخیده متواتر په هغه به تش حواله نه مفتی سے محترم داوا د تواتر سره تواتر نه ثابتيږي اے یاد ساته تشبیه من کل لجونی خو یاد ساته کچا خرط انسان ویلو خرط انسان چا ویلو هغه انسان نشي کېده چا چې حدیث متواتر ته حدیث متواتر ویلي هغه پوری به حدیث متواتر نشي ثابت دي سو پوری چې د علماي اهل سنت علماي احناف او دارنګي علما محدثین چې داغي په دغه باندې سکله برابرۍ آگے اور اجي دیوي فقط لرو والا معتزله دي پلان دي بستاني دي ورخه ان لله وانا الیه راجعون دا اور جی دغه د اهل سنت والجماعه قول د مفتی د مولانا کشمیری سے عرف الشذی والا عبارت ذکر کړی رہے ثم لعل سنت اصول تسکین الصدور صفحه نمبر 197 پدې کې لیکلي ثم لعل سنت قولان قيل ان العذاب للروح فقط وقيل للروح والجسد والمشهور الثاني يختار اكثر شارحي الهدايه هو المختار و ما مفتی سے غټه سینامه دا اور ها هو المختار دا مختار دی من وایو جسد او جسد عنصری او دارنګا روح دا مختار قول پوښوي او دارنګي فقط لروح والا مسلمان دی ستا په شان نیم چې معتزلی دغه ځوان لیکه مدل لیکه کافر دغه بدعتي دغه د الله بندا اوس راشه ګوره ها لاندې سوي ستا مشر ستا استاد وي اس عبارت में حضرت शाह से रहमत उल्लाह अलैह ने अहले सुन्नत का एक कौल ये नकल किया कि कब्र में अज़ाब व सवाब सिर्फ रूह को होता है. आप पहले बहवाला पढ़ चुके हैं कि किश्ती अहले सुन्नत में सवार होने वालों में से अल्लामा इब्न हज़म अंदलुसी और इब्न मैसरा या इब्न उसी के कायल है और बाकी सब अहले सुन्नत व जमात का रद्द करते हैं पुरजूर करते हैं लेकिन रद्द माना दा न दा मुफ्ती से चित्ते रद्द पे करे रे चे काफिर शो बुल शो दावरा बल और हां दा शेख सरफराज खान सफदर से दे चित्ते चे मा टोल पापड़ लुवड़ को और सिर्फ दायो मनम आगा चे आगा तो टोल दे खबर है के अवे सुमाली अहले सुन्नत फी قولان دا عبارت پیش کړي فیض الباری نے پیش کړي صفحه نمبر 67 دا او خزائن سنن دے ورته مسلمانې مفتی صاحب نن راغله او ته کافر و انا لله و انا الیه راجعون. آگے سوئی اهل السنه والجماعه قولان او دارنګي روح والجسد او دارنګي فقط للروح المشهور الثاني بالکل ز مختار زم غنم زم هم چې دوه دي خو تاتم د الله بندا دین ویریږي چې خبره سکی خلک کافر لګي دا شرفیق اکبر وګوره د مولا علی قاری کتاب د فقه اکبر نه چې اعتراض په کتاب کې لیکل شوی دی اے شرفیق اکبر دی پدې کې ذکر کوي وقت لا فی انه بالروح وبالبدن او بهما وهو الاصح منهما اصح دا اصح مقابل صحیح کی راضی د دوال مدل گمراه تفسیق تدلیل وغیرہ کی ناراضی مفتی صاحب خاص خبر اورا دارنګي جی هغه دغه راکا ها دارنګي دا بل کی تعالی فعل سنت کے دو قول ہے ایسا مردانی سے مولانا مردانی سے مولانا محمد آزاد المردانی کتاب حیات الانبیاء بعد وفات الانبیاء 67 نمبر سب کی ذکر کی. پھر اہل سنت کے دو قول ہے ایک یہ کہ عذاب صرف روح کو ہوتا ہے اور دوسرے کہ روح و جسم دونوں کو ہوتا ہے. مشہور دوسرا ہے لیکن اول سنت اسلامک ساؤنڈ سسٹم ہر قسم کی اسلامی محافل مجالس جلسوں اور کانفرنس کے لیے اعلیٰ ساؤنڈ سسٹم فراہم کرنے کا معیاری سینٹر جدید DSLR اور ڈرون کیمرہ سے ویڈیو ریکارڈنگ کی سہولت موجود ہے. الدوحہ اسلامک ساؤنڈ سسٹم رابطہ نمبر 0300 5949 296